مطمئنه سم چې زما په ویب سایټ کې هم راغله. صحیح دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، اچکزی صاحب د ټوډے سلیبریټي پروګرام کې چې زموږ د نن دروند محترم شخصیت چې بالکل چې څومره تعریف یې وکړي پرده باندې لږ دی، زموږ د پښتو ژبې قهرمان اتل، که زه یعنې چې هر څو تعریف چې وه زه 2 غنټې پروګرام وکړم ملګرو، او هغه کې تاسو ته دا 2 غنټې د ده تعارف وکړم هم چې د کوم پښتو ژبې ته خدمت کړی دی. یقینا دا د زما دپاره به بالکل هغه د ده تعریف به نشي پوره. تاسو په ویډیو کې پخپله کتلی شئ ملګرو، ویډیو سره شیر کړئ. نو زموږ د نن دروند میلمه انجینیر احمد ولی اڅکزی صاحب زموږ سره میلمه دی. ښه راغلاست درته وایو احمد ولی اڅکزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ په خپل اڅکزی صاحب پیج کې تاسو لنډو ټکو کې ته موږ ته خپل تعارف وکړې، موږ به ډېر خوشحاله شو. حاجي صاحب تاسو ټولو ملګرو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ستاسو ملګري هر څوک چې دغه زما او ستا مجلس ګوري، خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یې. ډېره مهرباني، ډېره مننه چې زه مو راوغوښتلم چې ستاسو د کتونکو سره د نورو دوستانو سره د زړه خواله وکړم. نو تاسو چې ویله زما نوم احمد ولی اڅکزی دی، زه په جرمني کې اوسېږم او دلته د ژورنالیست یا صحافي په حیث کار کوم په ریډیو کې د DW ډویچه ویله چې د آلمان غږ هم ورته وایي. او تاسو چې رابللی یم فکر کوم په دې خاطر چې زما د ویب سایټ او ویب سایټونو له وجې څخه چې په هغه کې یو قاموسونه.com دی، islamlakum.com دی، کوچنی .com دی او crowdquran.com ویب سایټونه دي زما. بالکل احمد ولی صاحب، یقینا موږ په تا فخر کوو، موږ په تا ویاړ کوو چې ته راغلی. احمد ولی صاحب، که ته موږ ته چې کوم پښتو ته تا خدمت کړی دی، په د قاموسونه ډکشنري تا جوړې کړي دي، که ته د دې په اړه موږ ته لږ څه ووایه چې په څو ژبو کې تا جوړ کړی دي او د پښتو دپاره هغه څونې فایدهمنده ثابته شوی دي. داسې دی حاجي محمد صدیق صاحب چې خدمت خو ما نه دی کړی. خدای دې وکړي چې هغه مینه چې تاسو راکوئ، نور دوستان چې راکوي، خدای دې وکړي چې یو وخت د رښتیا زه داسې کار وکولی شم، د هغه کم کارونه چې مې را شروع کړي دي چې ستاسې په دغه مینه، ستاسو په دغه خلوص باندې زه وارزېږم، بیا به هم هغه ګډ مات کار چې ما کړی دی هغه به ستاسو په خدمت کې درته ووایم چې کم کار تر اوسه پورې شوی دی. خبره داسې ده چې زه د قاموسونه ټکی کام، بیا به وروسته تاسو دغه دوستانو ته دا لینک هم ورواستوئ. دا په انټرنیټ کې یو صفحه ده قاموسونه.com. نو په دغه صفحه کې اوس فی الحاله 42 ډکشنریانې یا قاموسونه دي چې هغه څوک کولی شي چې آنلاین پکښې کې وګوري، سرچ پکښې کې وکړي یا لټون پکښې کې وکړي او په دغو 42 قاموسونو کې د پښتو معنا په نورو ژبو او د نورو ژبو د الفاظو یا لغتونو معنا په پښتو ژبه باندې راوباسي. نو تقریبا په دغه پاڼې کې د قاموسونه.com اوس فی الحاله تقریبا 11 لکه الفاظ دي چې د ټولو قاموسونو د 42 قاموسونو لغتونو څوک سره حساب کې 42 قاموسونه دي او 11 لکه لفظونه دي. په دغه قاموسونو کې د پښتو ټوله مشهوره قاموسونه لکه د خدای بخښلي قلندر مومند دریاب، پښتو تشریحي قاموس د علومو د اکاډمۍ کابل او دغسې نور مشهوره قاموسونه دي. د دې ترڅنګ ما هم په خپله څو قاموسونه جوړ کړي دي، لیکلي مې دي لکه پښتو الماني یا پښتو جرمني قاموس. د دې ترڅنګ نور قاموسونه دي چې د قاموسونه.com دا کومه آنلاین پروژه چې ده د دې په چوکاټ کې په ماسکو کې عالمانو، په فرانسه کې او
په چین کې د قاموسونه .com سره په همکاري نوي قاموسونه لیکلي دي. دغه ویب سایټ چې دی هر څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د موبایل له لارې یا د کمپیوټر له لارې هغه کولی شي چې په دغو قاموسونو کې لټون وکړي. د هغو دوستانو لپاره چې هغه انډروید یا اپل آی او اس سیسټمونه لري د هغوی کولی شي چې زموږ اپس ډاونلوډ کړي. یعنی دغه ویب سایټ چې دی هغه خپل ځان ته ځانګړي اپس لري چې څوک یې په وړیا توګه په مفته توګه ډاونلوډ کولی شي او په خپلو کمپیوټرونو کې یا موبایلونو کې انسټالولی شي. د وینډوز لپاره هم موږ لرو. نو دغه د قاموسونه .com پاڼه ده چې الحمدلله ډیر زیات کتونکي لري او هر ورځ ورته په لسهاوو زره کسان راځي او هغوی دلته په معناو پسې ګوري د نور ژبو د الفاظو یا لفظونو یا د ویونو په پښتو او د پښتو الفاظو دا په نورو ژبو باندې. یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې سړی د 11 لک څخه زیات الفاظ په دا ژبو کې د پښتو دپاره دا دومره خدمت کوي چې یو پښتون راځي په قاموسو چې په انګلیش ژبه کې یا موږ په اردو ژبه کې موږ ډکشنري ورته وایو او په پښتو کې د خپل نوم قاموس دی. نو قاموسونه مطلب دا چې ډېرې ډکشنریانې دا زموږ دپاره د ویاړ خبره ده. لکه دوستانو چې ما تاسو ته وویله زبانه شاه اول د خپل قوم پښتانه بیا د پاکستان او د افغانستان بیا د ټولې دنیا چې هر څه ستوري دي دا به زه ستاسو سره متعرفه کوم. ما درته ویله چې د خپلې علاقې کړۍ ماتې کوي راسئ ووځو دنیا ته راسئ پر دنیا باندې وګورو چې په دنیا کې موږ د بیل ګیټس تاریخ خو موږ ته رامعلوم دی د مایکروسافټ دغه رقم د مارک زوکربرګ د رامعلوم دی چې زموږ خپل اتلان دي لکه عبدالرؤف رفیقي صاحب لکه شاهد خان چې موږ تاسو ته پیش کړي لکه عبدالباري لکه حسن اڅکزی لکه کلیم الله لکه دغه رقم زموږ اتلان په پاکستان او په افغانستان کې ستا لکه احمد ولي اڅکزی چې نن ستاسو سره مخامخ دي دا موږ نه پیژنو. موږ ولې د خپل اتلان نه پیژنو؟ راسئ د خپل اتلان و یا میړه سه یا د مړو نه لمنې نه سه یا په شریعت کې وایي عالم سه یا طالب علم سه. نو موږ باید چې راولاړ شو دغه خپل وپېژندو چې راسئ دا سړي چې څونه کار کړی دی دا داسې نه دی. ګوره زه دا خپلو پښتنو ته وایم دا مې پښتون دی ګوره چېرې هم زما او ستا رقم د هغه رقم زما او ستا جوړ دی ما او تا ولې دا شی نسو کولی. راسئ د ده پر څېرګه څه در ده لوړ سو. راسئ داسې وکړو چې هر یو د ځانه عبدالرؤف رفیقي جوړ کړو هر یو د ځانه عبدالباري جوړ کړو هر یو د ځانه احمد ولي جوړ کړو. پر موږ چې نن توره تیاره ده هغه په دا وجه توره تیاره ده چې موږ دغه خپل اتلان هېر کړي دي. د هغه دی ناستې په جرمني کې د پښتانه قوم دپاره کار کړی دی. د پښتانه قوم څه چې پوښتنه وکړي چې احمد ولي قاموسونه راځي بلکل دی خلک ستا د دا قاموسو څخه به بلکل پیدا کړي اتر نه ور معلومېږي چې دا جوړ کړي چا دي. چې راسه دې سړي ته سلام پیش کړ چې د انډرایډ موبایل دې په لاس کې دي چې د اپل موبایل دې په لاس کې دي چې کمپیوټر وینډوز دې په لاس کې ده په دا ګوردو کې اویلیبل تاسو لپاره راوستل دي. احمد ولي صاحب که چیرې ته موږ ته ووایه ملګرو ویډیو سره شیر کړي ډېره مننه. دا زموږ د پښتانه کامې ستوري دي د ټولو کمنټو د ملګرو ډېره مننه. په اخر کې به تاسو ته د کمنټو جوابونه هم درکړو. نو بعضې ښه کمنټونه به هغه مړ به شو کوو هم پر سکرین او ویډیو سره شیر کړي ملګرو. نو احمد ولي صاحب که چیرې ته موږ ته داسې ووایه چې په دا قاموسو کې ستا کوم ویب سایټونه دي آنلاین د قاموسونو یا ډکشنریانو لپاره دغه قاموسونه .com ویب سایټ دی چې هغه چې دا دوستانو ته ووایم چې دغه مفت دی دغه ویب سایټ دغه ویب سایټ څه چې خدمتونه دي دا ټول مفت دي. هغه د انډروید لپاره یا د اپل آی او اس لپاره یا د وینډوز لپاره چې دوستان کوم پروګرامونه ډاونلوډوي دا ټول مفت دي. او باید دا مو ووایم چې الحمدلله تر اوسه پورې د دغه ویب سایټ یا د دغه پروژې چې د دومره قاموسونه جوړ شوي دي دا ما د حکومت څخه نه د رعایت څخه پیسې اخیستې دي او نه مې تر اوسه پورې د چا څخه هیله کړې ده بلکې دغه ټوله خدمات چې دي دا ټوله مفت دي او ټوله ما شخصا کړي دي.
لکه عرض چې مې وکړ نه مې د کومې مؤسسې څخه نه د حکومت څخه او نه د کومې ټولنې څخه مرسته مې نه ده اخیستې، نه مې اقتصادي مرسته اخیستې ده او نه مې هم تجهیزاتي چې نور کومک را سره وکړي. نو د قاموسونو ډاټ کام ترڅنګ چې پر ما ډېره ګرانه پروژه ده یوه بله ده، هغه د اسلام لکم. هغه به هم بیا تاسو که تکلیف نه و زه به لینک تر واستوم. اسلام لکم ډاټ کام هغه لومړی او فکر کوم تر اوسه پورې یوازینۍ پاڼه ده، ویب پاڼه ده چې په هغه کې د پښتو تفسیر او د قرآن پاک ترجمه سرچبل موجوده ده. اسلام لکم هغه ویب سایټ دی چې څوک کولی شي چې ورسي ورې د پښتو ترڅنګ تقریبا په 500 نورو ژبو باندې د قرآن شریف ترجمه چې سرچبل ده هغه پیدا هغه کولی شي چې هلته یې وګوري، پکښې کې لټون وکړي او د دې ترڅنګ د ډیرو ښایسته غږ لرونکو د ډیرو مشهورو قاریانو په غږ کې څوک کولی شي چې ورې قرآن شریف واوري. د دې ترڅنګ د په اردو او انګلیسي او په نورو ژبو باندې د احادیثو کتابونه دي چې څوک پکښې کې لټون کولی شي. پکښې کې صحیح بخاري دی چې انشاءالله په آینده کې په پام کې لرم چې د خیره د پښتو ترجمه چې د بخاري شریف چې هغه هم دغه ویب سایټ ته ور اضافه کړو. نو دغه ویب سایټ هم دی چې د دوستانو څخه خواست کوم چې دغه ویب سایټ ته ورسي ورې دغه د استعمال لپاره چې دا څوک دا ویب سایټ اول سر کې که قاموسونه ډاټ کام دی که اسلام لکم ډاټ کام دی اول سر کې چې څوک ورسي کېدای شي چې لږ ورته مشکله معلومه شي چې دا استعمال مشکله دی، لیکن د هغه لپاره ما ټیوټوریلز یا ویډیوګانې جوړې کړي دي چې څوک یې څنګه استعمالوي. نو بیا دغه ټول دوستان کولی شي چې ورې ورسي دغه ویډیوګانې څو وارې وګوري او د استعمال یې زده کړي. او ټول هغه دوستان چې دلته یې په کمنټو کې سلامونه ولیکل ټولو ته وعلیکم سلام. زموږ محمد یعقوب صاحب هغه شخصیت دی چې اول وار د اوبو د کیمیکلو څخه چې کم ګیس جوړ کړی دی و ټوله دنیا ته چیلنج جوړ کړی دی چې دغه رقم ګیس بیا ضرر او د اوبو د دا کیمیکلو څخه تاسو را جوړ کړي. نو دی چې کوم سوال یې لیکي چې نام به تا ویلی چې په ګوګل کې د پښتو ژبې دپاره نو آیا په دې کې ستا څه کوشش دی چې پر مخ باندې په دې کې موږ څه کوشش وکړو ته زه نور ملګري چې په ګوګل کې پښتو ژبه را معرفي کړو؟ داسې دی دا د ګوګل دا ګوګل چې دی په نورو ژبو باندې دغه د مقصد فکر کوم د ګوګل ترانسلیټر به وي چې څوک متن ور واچوي ټکسټ ور واچوي په یوه ژبه هغه په بله ژبه ترجمه کوي. نو د هغه لپاره پکار دا ده تر کومه ځای چې زه خبر یم خپله ګوګل دغه د قاموسونه ډاټ کام څخه هم کار اخیستی دی چې دغه اوسنۍ بنیادي خدمت چې اوس وړاندې کوي خدمات چې دوی وړاندې کوي د پښتو ګوګل ترانسلیټر کې چې راغلی ده د نورو سایټونو ترڅنګ د قاموسونه ډاټ کام څخه هم کار اخیستی دی. نو دا داسې یو کار دی چې د یو کس کار نه دی، دا باید ډیر هغه خلک چې یوه بله ژبه او پښتو یې زده وي په زیاته بیا چې انګلیسي یا انګلیش او پښتو یې زده وي هغه باید دغه ګوګل ترانسلیټر سره ځان رجسټر کړي او هغه جملې چې دي هغه ترجمه کړي. هغه جملې چې ترجمه سوي دي هغه خپل یو ډول پروسیجر لري. نو دا داسې دی لکه هغه په اردو کې چې دغه د ضرب المثل دی که نه چې څوک دغه کیر ته یا د خوږ دغه ته چې هر څومره ډېر ګوره ور اچوي د خوږېږي. نو دا چې هر څومره ډېر کسان کار پکښې کې کوي ترجمه پکښې کې کوي نوې جملې ترجمه کوي زړې ترجمه سوي جملې ترجمه کوي نو هغومره د دې کیفیت ښه کېږي. هغه د یو کس کار نه دی. یو دا دوستانو ته به دا وایم چې دغه د ماشین په مرسته باندې د کمپیوټر په مرسته د یوې ژبې ژباړه په بله ژبه باندې دا ډېر لوی ډاټابیس ته ضرورت لري، یعنې په لکهاوو جملې چې دي هغه باید ترجمه سي. بیا دا چې هر څومره ډېرې جملې ترجمه کېږي دغه ماشیني پروګرام چې دی چې دغه ژبه لکه اوس ګوګل ترانسلیټر چې دی هغه هغومره دقیق کېږي او ټرینېږي یو رنګه، یعنې چې هر څومره ډېر دوستان هلته ځان رجسټر کړي او په دغه ژباړه کې کومک وکړي هومره ژر بیا هغه نتایج چې دغه پروګرام د ترجمې دا یا د ژباړې دا وړاندې کوي هغه هومره دقیقې کېږي. خو هغه به هم خدای وکړي موږ به کوشش کوو تاسو به کوشش کوئ ټوله دوستان چې دا ګوري
لیکن دغه چې اوس پښتو په ګوګل ترانسلیټر کې راغلی ده دا زموږ تاسو ټولو لپاره ډېره یوه د ویاړ او ډېره لویه او ډېره مهمه خبره ده چې سوې ده نو دا چې اوس هغه به څومره قوي کیږي هغه به څومره دقیق کیږي دا په دې پورې اړه لري چې موږ عملي کار ورته وکړو او زه همیشه دا وایم چې لږ خبرې او ډېر کار لږ خبرې او ډېر کار او هیڅوک داسې نشته چې هغه د یو شی نه وي زده هر څوک چې دغه زما او ستا مجلس اوري هر ورور هر خور هغه خامخا داسې یو شی لري چې هغه کولی شي د نورو سره شریک کړي او موږ تاسو باید دغه کار وکړو او که هغه ګوګل ترانسلیټر دی کېدلی شي نور ډېر شیان وي چې اوس زما او ستا نه دي ورته پام هغه دوستان خپله ایډیا ولري مهمه دا ده چې څوک باید همیشه مصروف واوسي او یو داسې کار وکړي چې د ټولو ولس په ګټه ورسي او د ټولو خلکو یوازې د پښتنو نه بلکې په مجموع کې د علم ځکه چې علم موږ تاسو ته ډېر څه راکړي دي نړۍ ته ډېر څه راکړي دي موږ باید د علم دپاره هم کار وکړو یقینا دلته مرګورو سوال کړی دی میادل څومرو بھائی आज पश्तो का प्रोग्राम है उर्दू में भी लाइव मौजूद है इंशाल्लाह अहमद वली भाई के साथ उर्दू में फिर भी लाइव करेंगे नो ډیر مرګورو یقینا زبتاس ته وایم لکه اسلام لکم چې د جوړ کړی دی یقینا د ازمر د پښتانه افتخار دی چې نن د کوم ویب سټ جوړ کړی دی چې هغه کې د بخاری کتابونه دي د حدیث کتابونه دي او در شپېتو او پرېږي به نن انګریز راولاړیږي د ویب سټ استعمالي د قرآن شریف تفسیر کوي ترکیش راولاړیږي د ویب سټ استعمالي هغه کې قرآن شریف تفسیر او دغه رقم د اویا ژبو کسان نن دی پښتانه زما د داخلي خاورې سکللي د غرو سکللي یو ځوان د دې د استعمالي او هغه ته اتر عمر معلومیږي د احمد ولی اڅکزی دغه شی جوړ کړی دی یقینا د افسوس خبره خو بیا دا ده چې موږ ته وجه نه رامعلومیږي او یقینا دا هغه ویب سټ دی چې پلار ورته ولیکه د قرآن شریف چې په آیات کې پلار لیکلی په تفسیر کې پلار لیکلی دا هغه ټول آیاتونه تعالی راولي چې د پلار په باره کې په تفسیر کې کم صفات راغلي دي او څو آیات راغلي دي مور ورته ولیکه زکات ورته ولیکه قتل ورته ولیکه لمونځ ورته ولیکه دا رقم نو زموږ دغه رقم ستوري دي ټولو مرګورو ته سلامات وعلیکم سلام وایم نو احمد او ټولو مرګورو ته دا وایم چې ویډیو سره شیر کړي چې نور مرګري راشي وویني او ټولو مرګورو ته دا وایم چې دا د کوم ویب سایټونه دي یا د کوم ایپس دي دا چې دا لایو ختم شو تاسو براسي اڅکزي صاحب پیج له دا اڅکزي صاحب کې نو پیج کې نور شي ویډیو دي هغه به شیر یا دا د کوم ویډیو چې دا د سر خط چې لیکلي دي د بلا ځایونه لینکونه مو احمد ولی آی ډي ور کړی دي د احمد ولی ته څوک ریکوېسټ هم کوي سي فالو کوي هم سي بالکل د ستاینه کوي سي نو احمد ولی صاحب د دې سره اوس مرتاج د کتابي شکل لکه ما استاد چې مخکې باسو د شعر او د شاعري سره ستایو څه شغل شغب کراوشه چې مثال استاد شعر او د شاعري سره د لویانو د چنیانو په کم دغه کې څه د دلچسپي ستا زه به تاسو ته خپل یو کتاب د ښکاره کوم چې د پښتو شعر او شاعري سره زما مینه چې ده هغه وخت پیدا شوه چې ما دغه خپل یو قاموس لیکي چې اوس که دا خلاصي چې زه تاسو ته در وښیم داسې دی چې ما خپل قاموس چې پښتو لفظونه ما په جرمني ترجمه کړي دي هغه مې داسې لیکلی دی چې د هر پښتو لغات ما کتلی دی چې دغه پښتو لغات په نورو کومو ډکشنریانو کې راغلی دی د هغه منبع مې ورکړې ده ریفرنس مې ورکړی دی چې دا تر مخه بل چا داسې نه و کړی یعنې دا اول واري دی چې زما قاموس چې څوک وګوري هغه کولی شي چې ټوله پښتو لفظونه چې راغلي دي د هغه ریفرنس ستاسو په اجازه بالکل یقینا مرګورو دغه قاموس دی چې ما لیکلی دی دا پښتو الماني قاموس دی اول پښتو الماني قاموس دی چې لیکل شوی دی د دې څخه تر مخه نه و لیکل شوی
نو نیم خبر چې هلته به سم معلوم سي چې زه دغه دا داسې دی چې نیم خبر چې دا معلومیږي که نه په دې کې ما کوشش کړی دی چې د هر پښتو لفظ سره حد اقل یو داسې شعر پیدا کړم د ریفرنس په توګه چې په هغه کې دا لفظ کارول سوی وي. نو اکثره لفظونه چې دي د هغو سره د هر لفظ سره د جرمني معنا ترڅنګ د پښتو دوه بیت هم لیکل سوي دي او بیا د هغه سره لیکل سوي دي چې دا ما د کوم کتاب څخه اخیستی دي. نو په دې خاطر مثال درته وایم چې جابر، اوس دلته جابر لفظ راغلی دی، په هغه کې ما په جرمني باندې معناوې لیکلي دي او بیا مې ورسره لیکلي دي چې دا جابر لغات چې دی اوس ډیرو دوستانو به پخوا دا زما پر قاموسونو باندې زما په مجموع کې چې دا خو د عربي لفظ دی موږ په پښتو کې ولې کاروو یا دا خو د فارسي لفظ دی موږ ولې په پښتو کې کاروو، هغه ډیر یو اوږد بحث دی. نو بیا ما داسې وکړه چې ټول الفاظ مې راواخیستل په نورو ټولو قاموسونو کې چې تر مخه لیکل سوي دي د پښتو، هغو کې ما وکتله او بیا مې ورسره لیکلي دي چې مثال دا جابر چې دی دا په پښتو فرانسوي قاموس کې راغلی دی، دا ټول ریفرنسونه مې ورسره لیکلي دي، په پښتو انګلیش قاموس کې راغلی دی، د علومو د اکاډمۍ په تشریحي قاموس کې راغلی دی او په دریاب کې، او بیا مې ورسره شعر لیکلی دی چې که مزدور خان سی او خان مزدور، مجبور جابر سی جابر مجبور. دا چې دی د ګل پاچا الفت کتاب صفحه نمبر 340 او کرشه اتمه او اومه اتمه. نو ما دغه خپلو لغاتونو د ترجمې پر وخت چې کم وخت ما د ریفرنس لټون کوي، نو څه چې دغه د پښتو کلاسیک شاعران دي او که رحمان بابا دی، که خوشحال خان خټک دی، بیا وروسته که غنی خان دی، که حمزه بابا دی، که ماشوخیل دی، دغه ټولو کتابونو کې ما به کتله او بیا به ما دا ریفرنس پیدا کوي. نو هغه وخت کې زما دغه شعرونو سره کار سو او چې رښتیا درته وایم د هغه څخه تر مخه زما د شعر سره زما سینوم ډېر کم و. ما چې دا کار شروع کړی دغه د قاموسونو ده، نو هغه وخت کې زه 20 کلن لا نه وم چې ما دا کار شروع کړی، نو د شعر و شاعري سره مې دومره دغه نه وه. لیکن خپله چې دی تاسو پوښتنه وکړه چې زه شعرونه لیکم، خو زیاتره د ماشومانو لپاره لیکم او داسې شعرونه لیکم چې هغه منظوم نقلونه دي چې مثنوي هم ورته وایي، یعنی یو داستان وي، هغه داستان کې یو درس وي، یو پند پټ وي، یو امر بالمعروف یا نهي عن المنکر وي. نو یا د ماشومانو لپاره د زده کړې یو شی یا د کشرانو لپاره دنیا ته یو سبق کې بالکل دنیا یو سبق بالکل. نو دغه شعرونه چې دي، دغه نظمونه چې دي، هغه زه پر دغه خپل ویب بلاګ باندې چې achakzai.com هلته یې خپروم او پر د خپل ویب سایټ او شروع ما هغه وخت کړه کله چې ما د کوچنیانو لپاره موږ تر مخه ذکر وکړي د قاموسونه.com او islamlakum.com. زما یوه بله پروژه چې ده هغه کوچنی.com دی، KOCHNAI.com. دغه ویب سایټ کې چې دی ما د ماشومانو لپاره نقلونه راټول کړي دي، منثور او منظوم. نو په هغه کې ژباړې هم دي، داسې نقلونه دي چې ما خپله ژباړلي دي یا مې خپله لیکلي دي، شعرونه دي هغه ما لیکلي دي، نور دوستانو د نورو ویب سایټونو څخه مې هم پکښې کې نقلونه اچولي دي چې اوس تقریبا 215 نقلونه پکښې کې دي او جوړه کړې مې هم داسې ده، دا ویب سایټ مې داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې عکس دی او چې ماشومان چې لیکل لوست لا نسي کولای هم کولای سي چې دغه ویب سایټ خلاص کړي، په بعضو کې غږونه هم ورسره دي. نو دغه کوچنی.com لپاره بیا ما چې دی کوم وخت چې مې دا ویب سایټ آنلاین کړي، ځکه چې ما غوښتل چې پښتانه کوچنیان چې هر چیرې وي د دنیا په هر کونج کې چې وي، هغه د پند څخه ډک نقلونه مور پلار یې ورته ولولي، په کور کې چې هر څوک مشر وي هغه یې ورته ولولي، او هغه داسې وي چې اوس مثال ډېر دوستان چې دي
هغه مسافر دي، دا کوچنیان هم ورسره مسافر دي، هغه لاسرسی نه لري، کوټې بازار ته نسي تللی، کیسهخوانۍ ته نسي تللی، کابل کې کندهار کې نسي تللی، بلکې دلې په څوک په دوبۍ کې دی، څوک په جرمني کې دی، څوک په امریکا کې دی، څوک بل چیرې دی. نو د انټرنیټ چې دی دا ټوله دنیا یې سره وصل کړې ده. نو زما مقصد دا و چې هر چیرې چې مور پلار وي او هغه غواړي خپل اولادونو ته مواد ادبي مواد ورکړي په پښتو ژبه باندې ورته ویل ولي، نو دغه دپاره ما دا ویب سایټ جوړ کړی. نو د دغه ویب سایټ د جوړولو په ترڅ کې ما خپله هم بیا شروع وکړه د کوچنیانو لپاره په نظمونو لیکلو. لیکن معنا دا نه چې زه شاعر یم او فکر کوم چې د کوچنیانو لپاره لیکل موږ تاسو له بعده مرغه ډېر کم کسان لرو یا تقریبا نه لرو چې د ماشومانو لپاره لیکنې کوي. هغه په دې خاطر هم ځکه چې دا ډېر مشکله کار دی او هیله ده چې په دغه اورېدونکو کې څوک وي که ښه شاعر وي چې هغه د دې وروسته د ماشومانو لپاره هم شان ولیکي، چې دغسې یو څوک چې شاعر نه وي او نه لیکوال وي لکه زه چې هغه دې ته مجبوره نسي چې د ماشومانو لپاره لیکنې وکړي، بلکې چې موږ په نړیوال سټنډرډ باندې د ماشومانو لپاره ښه لیکنې ولرو. نو زما د دغو نظمونو یو کتاب دی، اصل کې دا ټوله شان خو زما ډېر کتابونه دي چې چاپ سوي نه دي په زیاته قاموسونه، په دې خاطر چې انلاین ډېر خلک کاروای سي چې کتاب زه چاپ کړم نو 500 جلده به چاپ کړم یا به 1000 جلده چاپ کړم. او لبده مرغه څو وارې باید وایم چې لبده مرغه موږ تاسو کتابونه را اخلو په دغه کې بندیان کوو، په الماري کې بندیان کوو او لولو یې نه. نو دغه یو زموږ تاسو یوه لویه غمیزه ده. خو دغه انلاین چې یي هغه بیا داسې دی چې هغه قاموس اوس په لسهاو زره کسان راځي، دغه قاموسونه .com د ورځې ګوري. نو هغه چې دی زما په فکر باندې هغه ډېر خلک ورته لاسرسی لرلی سي او نو په دې خاطر باندې ما کتابونه تر اوسه پورې صرف یو څو دانې چاپ سوي دي قاموسونه او دغه د شعرو یوه ټولګه مې هم بشپړه ده یا چاپ ته تیاره ده. نو انشاءالله په آینده کې به هغه هم چاپ کړم چې ټوله پښتو نظمونه دي، منظوم نکلونه دي. ډېره مننه احمد ولي اڅکزی صاحب. مراد رانی صاحب د احمد ولي اڅکزی صاحب ویب سایټ اډرسونه به ټوله د ویډیو بعد ته د ویډیو پر سر لیکلي او د احمد ولي اڅکزی صاحب خپله لنډه د ژوند کیسه به هم لیکلي چې زه څوک یم، څه کوم، کم کار مې کړی دی، کم کتاب مې جوړ کړی دی. یقینا ګوره دونې کار چې دی هغه زموږ سره حاجي عبدالعلي د دوبۍ څخه هم ملګری دی، زموږ ډېر ښه انډیوال او ډېر ښه خوږ قابل انسان. نو ملګرو چې اوس نوي راغلي یاست زموږ سره د نن دروند مېلمه هغه احمد ولي اڅکزی د جرمني څخه چې هغه په 240 زیاته ژبو کې قاموسونه د پښتو لیکلي دي. د پښتو دپاره هغه اتل خدمت یې کړی دی چې تر اوسه پورې به ځوان چا نه وي کړی. او د هغه ثبات د احمد ولي اڅکزی صاحب د اسلام په کې چې کوم خدمت کړی دی، چې کوم ویب سایټ یې جوړ کړی دی چې یعنې په هغه کې تاسو سرچیبل په 80 ژبو کې یو پښتون نه بلکې انګریز، ترکیش، فارسي، هرې اردو ټولې ژبو والا هغه د ویب سایټ د ذریعې څخه استفاده اخیستی سي او قرآن شریف تفسیر ترجمه ویلی سي او سرچیبل دی. سرچیبل دا مطلب چې یو توری کې ولیکي پلار ولیکي، هغه د پلار چې کوم آیاتونه په قرآن شریف کې راغلي وو هغه د پلار ټول هغه درښیي چې 40 آیات دي، 50 دي، 42 دي او پلانې آیات دي، پلانې سورت دي او په تفسیر کې چې راغلي دي. نو ملګرو ویډیو سره شیر کړئ، د هغه رقم بیا پر مخ باندې و تاسو ته احمد ولي اڅکزی زما خو داسې خیال دی یقینا ملګرو که تاسو راولاړ سئ دا ویډیو په بار وګورئ، یې وګورئ، ښه په غور واورئ، انشاءالله په دې کې به تاسو ته ډېر څه پیدا سي چې آیا دغه احمد ولي اڅکزی څونه خدمت کړی دی، دا څنګه زموږ اتل دی. یقینا لکه ما چې به تاسو ته ویلي وو زه به داسې شخصیات تاسو ته راولمه چې هغه زموږ د قوم، هغه زموږ د وطن، د پاکستان، د افغانستان او د پښتانه قوم بیا خاص کر دا زموږ ستوري دي، دا به موږ ته ګرد پېژنو، دا به موږ ته ستایو او د دې ثبات که دا په کیل کې دي، که دا په ادب کې دي، که دا په هره نړۍ کې یو کار کړی دی او د دې ثبات بیا پر دنیا چې هر ستوری هر انسان یې هغه د موسټ امیزینګ انسان ورته وایي. لکه احمد ولي صاحب چې وویله
یقینا لکه موږ چې تاسو ته وایو زموږ یو ډېر لیجنډ انسان ریحان الله والا صاحب هغه وایي چې نن موبایل یو موبایل چې په 15,000 روپۍ هم کېدای شي په لاس هم کېدای شي ګران یې نو په 80,000 روپۍ وایي دا یو موبایل نن در ټي وي هم زورور دی در اخبار هم زورور دی در اټمبم هم زورور دی در هر شي زورور دی د موبایل په ذریعه باندې ته در هر ځای لاسرسی کولی شې ته در پښتو قاموسه کولی شې ته در اسلام کولی شې د دغه موبایل ګټه ده چې موږ تاسو نن د احمد ولی سره وینو نن د عبدالرؤف رفیقي سره وینو او موږ تاسو ته معرفي کوو راسئ ځوانانو دا کړۍ ماتې کړو چې زه فلانی ځای یم ته فلانی ځای زه د فلاني ملک یم ته د فلاني ملک یې زه د فلاني پارټۍ یم ته د فلاني دا کړۍ ماتې کړو ولاړ شو پر دنیا وګرځېږو چې دنیا څه کوي پر دنیا باندې موږ لاس را وګرځو پر دنیا باندې موږ یو خدمت وکړو چې ټوله دنیا لکه نن چې احمد ولی چې انګریز یو د قرآن شریف آیات په کار شي د انګریز د پښتو توري په کار شي د جرمني توري په کار شي د روسي توري په کار شي د فارسي توري په کار شي د اردو توري په کار شي نو دای چې کومه ډکشنري ووایي هغه ډکشنري زموږ افغان ورور زموږ پښتون ورور زموږ تن احمد ولی اڅکزي جوړه کړي نو دا د افتخار خبره ده ډیره مننه مرګورو ډیره مننه تاسو کوم د احمد ولی اڅکزي د ژوند نورې برخې به هم موږ تاسو ته وڅېړو نو یقینا د پښتو اتل دی دغه رقم اتلان به موږ تاسو له راولو او موږ تاسو به غواړو او بل شی وګوره احمد ولی اڅکزي دا تاسو ته ما وویل چې په پښتو کې ټولې نړۍ ته یو پښتنو ته نه دا خدمت یې کړی دی چې ټولې نړۍ ته قاموسونه جوړ کړي ډکشنریانې یعنی د اکسفورد ډکشنري د اسپانامه ده د اکسفورد ډکشنري نو نن احمد ولی وجه د 40 ډکشنري جوړې کړي دي موږ اکسفورد پیژنو احمد ولی والا نه پیژنو او دغه رقم تاسو د اسلام په اړه خدمت کړی دي دغه رقم و تاسو ته چې کوم ډکشنري د لیکل د اوله په جرمني پښتو ژبه کې یعنی دا یو یونیک ایډیا ده هغه ایډیا ده چې د کوم توري یعنی جابر کې په جرمني کې و جابر ته څه وایي ما په یاد چې زه وګورم چې چشمې لیکلي دي یعنی په جرمني کې چې کوم توري ته جابر وایي جرمنی چې وګوري بیا پر هغه باندې پر هر توري باندې د یو شعر بیا زموږ د هغه خلکو راایستلی دي چې هغه خلک زموږ د هغه یاد او جوم دي په هغه کې څه ورته وایي دا چې دی unterdrücker ورته وایي توغن ورته وایي او ډسپوټ ورته وایي او بیا ما چې دی د جابر په دغه ډکشنري کې د خپل چې په پښتو کې نور کوم شان د دې سره اړیکه لري کم لفظونه بیا مې سره لیکلي دي چې جابر ته په پښتو کې ظالم بې رحمه سخت زړی وحشي زولال مستبد دا ټول هغه پښتو لفظونه دي چې بیا خپل د جابر سره اړیکه لري نو هغه ما د هر پښتو لغت سره هغه هم لیکلي دي احمد ولی صاحب از بر په پیج کو چونکه زموږ پیج مذهبي هم دی اسلامیات شی به ملاویږي دغه رقم به د ایجنټ کې ښکاره کېږي دغه رقم به تاسو ډاکومنټري ویډیو وګورئ دغه رقم مزایا شی هم لیکل کېږي ورکول کېږي نو ملای لکه تا چې وویل چې په پښتو کې مې د جابر معنا چې ظالم و دا نو دا ګر د مثال په پښتو کې هغه د جابر تر برونه ګر شوی دی دا کار دی دا ماما دی دا د خالا زوی دی یعنی د جابر مطلب دا دی چې ظالم د خالا زوی دی سخت زړه د کاکا زوی دی دا بل د ماما زوی دی نو احمد ولی اڅکزي موږ کچېرې تاسو ومشته ولاند هغه تاسو په او بل هغه شی چې زما یې رسولو چې د بچانو د پاره د نوي نسل د پاره چې کم شی لیکلی دی په اردو کې کهاني ورته وایي په انګلیش کې چې کوم سټوري ورته کېږي یعنی د چې کوم شعر لیکلی دی د چې کوم شی لیکلی هغه په داسې انداز کې لیکلی دی دغه شعر یې نه دی لیکلی چې زه د لیم ګرانه په توبه کې د پرت راواستوه داسې شعر یې نه دی لیکلی د داسې شعر لیکلی دی چې هغه شعر شروع کړي هغه په خپله فلم دی کیسه ده هغه یو کیسه ده چې د نن بچی سره د تصویرانو دا وګوري هغه به دی اوس موږ ته ووایي چې هغه کم شعر چې زموږ د بچي یعنی احمد ولی اڅکزي هغه انسان دی په دا کم عمر کې چې د ټولې دنیا دپاره قاموس جوړ کړی د اسلام خدمت کړي او د زموږ د آینده نسل د بچي دپاره لا دا سوچ وهلی دي نو یقینا دا زموږ د پښتنو اتل دی الله پاک دې نه خوروي
نو احمد ولی صاحب زه دا کوم شی چې تا لیکلی دي د بچیانو په دا کې یو ښه ښایسته ته موږ ته ولولې نو به موږ ډېر خوشحاله شو زموږ ملګري دغه ټوله دوستان چې دلته کمنټونه لیکي بخښنه دې وي چې ډېر ژر ژر تېرېږي چې زه یې جواب نسم ورکولی ځکه چې ژر تېر سي ستاسو ټول یې کور ودان چا چې سلام راته کړی دی او نه دې راته کړی هغو ټولو ته وعلیکم سلام ستاسو ټولو د مینې څخه ستاسو د هڅونو څخه ستاسو د وړاندیزونو څخه یوه نړۍ مننه انشاءالله چې د حاجي صاحب سره دا مجلس خلاص کړو زه به بیا په ارامه باندې ستاسې کمنټونه یې وارې بیا ولولمه او پاتې سوه د شعروغې نو دغه زما دغه اولو شعرو څخه نظمو څخه یو دی د ماشومانو لپاره نو هغه به درته ووایم نو دا نظم دی چې سهار سو سترګې کړه خلاصې شپه سوه تېره د لمر وړانګې سوې چارچاپېره د تیارې لیرې سوې څادرې اندلیب نه وایي سندرې واوره ګوګو کوي کوترې د سایرې واوره بدلې پاڅه او حمد و ثنا وایه چې شکر دی ای خدایه چې هم بالښت هم بستره وه شپه ښه ارامه آسوده وه اوس یوه بله ورځ پیلیږي ټول ماشومان نور راویښیږي مخونه پریولي ښه تازه سي بیا د مکتب پر لور پیاده سي اورم محمد ولی صاحب هلته دوستان دي همصنفیان دي ټوله د علم پتنګان دي څوک چې وختي پاڅي سهار کی وی بریالي په خپل هر کار کی چې ګی که خلاصي شپه سوه تېره د لمر رڼا سوه چارچاپېره دا هغه کوچنیان څه مې لیکلی دی چې سهار وختي مور پلار غږ پر وکړي او دوی نه غواړي چې راکښیني نو یو دا مې اوس خلاصه کړله دغه د یو شی چې فکر کومه زما دپاره زموږ تاسو ټول دپاره مهمه دی هغه دا دی چې موږ تاسو نه صرف خپله بلکې خپل ماشومان هم د دې څخه وساتو قومبازۍ سیمه ییزه تعصب د هر ډول تعصب چې موږ تاسو اول خپل ځان وساتو او بیا خپل ماشومان ځینې وساتو نو د لویانو لپاره ما یو لنډ نظم لیکلی دی که ستاسو اجازه وي هغه به درته ووایم ارشاد د دې نظم عنوان دی شیطاني لاره ابلیس چې کله انکار وکړ له سجدې د رب له حکمه په سرکشه ارادې لومړی ګناه یې ازلي کړله ایجاده لعین بیا ځان ورباندې کړ پسې برباده تر بل مخلوق یې ځان بهتر باله په نسل ابلیس آدم ته ټیټ کتل ځان ته یې اصل د قومبازۍ ټبرپالنې رسم جوړ سو په آدمزادو کې بیا هم دا مرض خپور سو په انسانانو کې چې څوک اوس قوم پرست وي د رنګ ټبر ژبې او سیمې بت پرست وي په دې دې پوه سي د ابلیس پر لار روان دی په رنګ انسان خو په باطن کې یو شیطان دی څوک چې اخلاق لري حاکم پر نفس د ځان وي چې تقوا دار وي بهتر صرف هغه انسان وي ډېر ښه احمد ولی صاحب یقینا ټولو ملګرو ته ما دا ویلي دي په پیج کې د ټولو ملګرو څخه زه خاص کار دا خواست کوم او یقینا زه دا نه غواړم چې زما د پیج څخه څوک محرومه سي یا ابلاغ کړم خو ډېر ملګري د افغانستان د خوا که د پاکستان د خوا یو پوسټ وکړي دا دوی بعضې ملګري هغه چپه الفاظ استعمالوي او ډېر بیا د پاکستان د خوا داسې ملګري دي چې د افغانستان د خوا یو پوسټ وکړي هغه دوی چپه الفاظ کاروي دې ملګرو ته زما دا یو خواست دی چې دا داسې نه دي چې کوم پوسټ ما کړی دي تاسو چپه ولګایېږئ د هغو ته بلکل دا هېڅ تاوان نه رسي ستاسو و دماغ ته تاوان رسي ستاسو و حیثیت ته تاوان رسي د فیسبوک دا مطلب دی که د یو شی خوښ و لایک ورکړه شیر یې کړه کمنټ مثبت کمنټ ورکړه که دې نه و خوښ بیا هم مثبت کمنټ ورکړه موږ ته باید چې دا تاسو پرېږدوو چې یا پاکستان له چپه وګایېږو یا افغانستان له چپه وګایېږو یا د چا بیرغ له چپه وګایېږو یا د چا ژبې له چپه وګایېږو ولې په دې نه ټیک دی موږ افغانان یو موږ پاکستانیان یو موږ پښتانه یو په دې نه په دې موږ مسلمانان یو
زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته چې کوم تعلیم راکړی دی هغه وایي چې تاسو کفار راولئ په دایره اسلام کې داخله کړئ. نو چې زموږ تعلیم دا دی او موږ خپل مسلمانان یو د بل د بیرغ پر سر د مملکت پر سر د ژبې پر سر د اڅکزي و د کاکړ و د ترین و د سید و د کاسي و د محمد و د افریدي و تاجک و د ازبک و د فارسي و د پښتانه و د پنجابي و د دې پر زبان راسي موږ که څوک غلط وکړو کېږي چې دوی ستاسو هغه وایي ستا شپږ واره څه ته ستا 12 واره څه بله کارکولیټر سره راواخلي باره شمارې یا راسي موږ مسلمانان یو ما په وجود کې نفرت نشته یقینا که څوک ما له ښکنځل وکړي زه جواب نه ورکوم په کمنټ کې راسي موږ مسلمانان یو موږ علم وکړو موږ دغسې ستوري د ځانه جوړ کړو د خپلو بچیانو څخه داسې ستوري جوړ کړو لاسونه دا درته جوړه کومه د خدای دپاره راسي دا موږ ته په واره نه خوري موږ ته دا علم په واره خوري موږ ته که چیرې زموږ پښتون قوم راولاړ شي نن علم حاصله کړي تعلیم حاصله کړي په پاکستان کې به هم باچایي په افغانستان کې به هم باچایي که بې علمه ګرځو جاهله ګرځو په پاکستان کې هم ولې چې غلامان سو په افغانستان کې هم ولې چې غلامان سو په امریکا کې هم ولې چې غلامان سو نن احمد ولی نه په پاکستان کې اوسي نه په افغانستان کې اوسي نن په جرمني کې اوسي باچا دی د خلکو د زړو باچا دی د انګریز د زړه باچا دی د پښتانه اتل دی د پښتانه د زړه باچا دی د ترکی د زړه باچا دی یقینا چې ترکی راولاړ چې په ترکی ژبه کې اسلام لکوم ډاټ کام خلاص کې اتر یې وګوري احمد ولی اڅکزی هغه اڅکزی پیژني نه پښتون قوم نه پیژني نو هغه یقینا نو هغه بیا وګوري هغه د زړه باچا چې د احمد ولی چې واقعي یو شخصیت دی راځي د خلکو پر زړه باچي وکړو منه دا څه کیسه ده چې یو بل ته ټیم نه کوزایا وخت کم دی موږ وبل ته ګټه ورسو موږ وبل ته فایده ورسو مرګرو خبرې کوم ډیره وکړي یقینا ډیره بخښه غواړم که څوک دغه وکړي د هیڅ چا سره نه نفرت لرم نه شی لرم و ټول افغانان ورونه ته و ټول پاکستانیان ورونه ته و ټول پښتانه ورونه ته که په ترکیه کې اوسېږي که په دوبۍ کې دي که په جرمني کې دي که د افغانستان سره تعلق لري که د پاکستان سره تعلق لري راسئ لږ لوست زده کړو لیک لوست په ډېر افسوس کې شاعر نه یم مګر کله کله یو شعر پر خوله راسي ډېر خوند به ماته راکړي و خلکو ته نو ولاکړي چې څنګه دی هغه یو شعر ما ولیکئ چې پښتونه د تورې توپک تاریخ کې بس دی پښتونه د تورې توپک تاریخ کې بس دی اوس راولاړ څه په قلم وکړه نازونه واه بیخي بالکل دغسې ده حاجي بالکل دغسې د توپک وخت تېر دی پخوا چې زموږ قوم ننګیالی وو هغه داسې و توپک ته به دانه ور اچول کېده د کوچني مې زده کېده مچک به یې پر راکش کړي نو به یې ټک وکړي بیا به دی غازي سو یا به شهید سو نن که چیرې څوک اټم بم چلوي که څوک چیرې پر موږ باندې د مزایلو باران چلوي که چیرې پر موږ باندې د بمانو کار کوي هغه سړی چې د به انجینرینګ کړي د به په فیلډ کې په قلم څه کار اخیستی دي هغه سړی نه کېږي چې دی ډېر پهلوان یې چاګې پنډې لکه زه هغه سړی نه کېږي چې هغه ډېر چالاک وي هغه سړی نه کېږي چې هغه ډېر بهادر وي هغه سړی نه کېږي چې ډېر ښایسته وي هغه سړی د هغه شي دپاره ضرورت کې خلک تنخواه ورکوي ملکونه عزت ورکوي در کرنلو در جنرلو په ودو پرې ودې ورکوي د مملکتو بچي ورکوي چې د قلم څوکه ورسره وي نو راسئ د خدای دپاره موږ د خپل قلم څوکه خپله کړو و دا ذهن ته تاوان ورسوو خپلو بچیانو ته تاوان ورسوو دا فیسبوک دی پاتېږي سبا به موږ مړه یو خو دا به زموږ بچیانو ته پاتې چې دا حاجي محمد صدیق اڅکزی صاحب و دا احمد ولی صاحب و دا څوک و دا څوک و دا څوک دې څه کړي دي او یقینا موږ هغه شي ته ملګرو موږ هغه دنیا ته راشوه سوي چې نن زموږ د بچي موبایل شته دا موبایل یې زده دی او هغه قوم زما هغه زما قوم نن دونې بیداره سوی دی چې د بچي په لاس کې موبایل دی نو سبا چې موږ مړه سو دا بچیان زموږ عملنامې وګوري که چیرې د احمد ولی عملنامه وګوري باره به ورته وایي چې بابا افرین تا د قوم دپاره خدمت کړی دی نو که زما عملنامه وګوري چې اڅکزی صاحب به بل ته ښکنځل کول به دلته غلط کمنټونه کول غلط پوسټونه کول نو باره ته ووایي چې اڅکزی صاحب هغه بچی وي میلمسی وي کمسی وي چې نالت ستا په لاس کې کمپیوټر هم و ستا په لاس کې موبایل هم تا خو به دا زما دپاره یو علم پرېښوی تا خو زما دپاره یو
ډکشنري جوړول، تا خو زما دپاره یو پیج جوړوي، تا خو زما دپاره یو داسې سافټویر جوړوي چې هغه نن ما فخر په کړی چې زما بابا سافټویر جوړ کړی. زما بابا لکه موږ چې نن په احمد ولی فخر کوو چې زما ورور نن زما د پښتانه قام بچي نن دا د سافټویر جوړ کړی دی. دا به نو ډېره بده خبرې، موږ به په قبر کې پراته یو، باره به دا خوا حوال راشي چې ستا بچي په تا ښکنځل کول چې بابا خو په کمنټو کې ښکنځل کول، بابا خو غلط پوسټونه کول، بابا خو د خلکو ټوکان جوړول، د چا پر سر د سپي سر ورکېږدو، د چا بیرغ ته ور واچو، د چا سپکاوی وکړه، د چا توهین وکړه، پنجابی و پښتون جوړ کړه، ازبک و تاجک و پښتون جوړ کړه. راسي د خدای دپاره د دې شیانو سره ووځو و دنیا ته یله مسله کې یقینا ته پاکستان او افغانستان څه کوي، په جرمني کې به باچا یې، په لندن کې به باچا یې. نو محمد ولی صاحب ډېرې خبرې ما وکړې، مېلمه ته یې خبرې ما وکړې، ډېرې ښه خبرې دې وکړې. او زما په خیال یوازې زه نه دغه دوستانو ټولو خوښې شوې. بس ډېرې ښه خبرې دې وکړې او زه صرف تاییدولی سم، صرف دا ویلی سم چې دا ژوند چې دی دا ژوند ډېر لنډ دی او دا ژوند چې دی دا ژوند په مینه خوندور کېږي، دا مینه په مینه باندې دغه ژوند خوندور کېږي، په ورورګلوۍ باندې دغه ژوند خوندور کېږي. په جنګ و جدل و په خرابو خبرو باندې، په خراب وخت ضایع کولو باندې، په هغه باندې دا ژوند تریخ کېږي. موږ تاسو ته خدای ډېره ښایسته نړۍ راکړې ده، ډېر ښه نعمتونه پکښې کې دي. موږ تاسو باید په ډېره سوله ییزه، په ډېره ارامه توګه یو د بل سره ژوند وکړو، یو د بل سره مینه ولرو، یو د بل په وړاندې عاطفه ولرو. نو د دغه کرکې لپاره دا ژوند خو بیخي هېڅ ځای پکښې کې نشته، ستړي کېږو او هېڅ فایده نه رسوي. نو ستاسو خبرې زه بلکل تاییدولی شم. یقینا که نن زه بلکل د احمد ولی اڅکزي دښمن شم چې نن کښېنم در بله کاله دا شپې ښکنځل ورته کوم، احمد ولی ته تاوان نه شم ورسولی. که در ننه که دی په سر په لرګي کې وم مړ یې کړم، زه تاوان نه شم ورسولی. د ده صرف د ده د جسمه څه مې روح وایستله، نور دی نه دی مړ. که چیرې زه احمد ولی څه غواړم چې د احمد ولی پاری شم، زه به هغه قلم خپلوم چې ده په 240 ژبو کې پښتو قاموس جوړ کړی دی، زه په 142 ژبو کې جوړ کړم. د اسلام له کوم جوړ کړی دی، دا لکه خوشخبري چې وموږ ته ویله چې آینده به تفسیر د بخاري شریف چې هغه اولین تفسیر دی هغه به هم زه په پښتو کې و دغه ویبسایټ ته وراچوم. زموږ سره ډېر ښایسته ملګري دي لکه سمیع الله درانی صاحب، عمر فاروق صاحب، دغه رقم عبدالوهاب صاحب، بلکل پر موږ بلکل لکه زموږ یو ملګري اکرم ارغنداوي صاحب، اکرم ارغنداوي صاحب پر فرد باندې یقینا موږ ته دا پکار دی چې موږ فرد خپل بچیانو ته دا شعر یقینا ډېره ښه خبره ده. ډان حبیب خان صاحب زموږ سره دی، اوس د ویډیو جوړه کړې ده، 1 منټ 50 سکنډه ویډیو ده، په یوه هفته کې در 10 لکو انسانانو زیاته وکړه. دا چیش دي دا د بچیانو د معاشرې په ذهن کې یو کهاني ورکښېښول، کهانیانې زه هم ورکوم ورجوړوم یې چې حبیب خان دا کهاني واخه دغه شی جوړ کړه په 2 منټه کې. یعنې هغه دا کهاني داسې جوړه کړې ده، زه به لنډه کیسه درته وکړم چې دا یو موټر راسي ودرېږي، نو دی وایي چې وروره نه مې مال به چا ووایسي، نه مې شهرت به چا ووایسي، نه مې عزت به چا ووایسي، تاسو به چا ووایسي، ایمان مې به چا ووایسي. او چې ایمان د چا سره وو هغه به پر علم کې هم پر مخ وي، چې ایمان د چا سره نه وو هغه به په علم کې بیا پر مخ نه ځي. که د ایمان رڼا د چا سره وو ویډیو جوړه کړې وایي څوک یې وایي دولت کې وایي کښېنه، وایي بل رایت څوک یې وایي عزت کې وایي کښېنه، بل رایت څوک یې وایي عیشي یې وایي کښېنه، بل رایت کې وایي ته د مخ په خوا کښېنه، خو اخر بل رایت چې ودرېږي وایي څوک یې وایي ایمان یم. دی چې شاوخوا وګوري موټر ګرده ډاکي، نو بیا هغه د ایمانو د دې لپاره ځای نه وي. نو یقینا موږ تاسو به د خپلې خانې د اسلام د دین لپاره پرېږدو، د خپل انسانیت د پښتنوالي د وجدانیت لپاره به پرېږدو. که چیرې زموږ دښمن یې هغه ته به هم موږ په داسې دغه کوو چې هغه موږ دوست کړو. دښمن په دا نه ماتېږي، دښمن به په هغه تیار ماتوي چې هغه دنیا ته به ته ورښیې چې دا شی زما پر ده بالا دی. احمد ولی صاحب نو که چیرې ته موږ ته ووایه، ته پروډیوسر هم یې په ریډیو کې، د دې په اړه ته موږ ته څه ووایه چې په کومه ریډیو کې ته کار کوې او په کوم
په ژبو کې تا کار کړی دی؟ اول هغه دوستان چې نوي راغله، وعلیکم سلام. ستاسو د مینې څخه، ستاسو د مهربانه تبصرو څخه ډیره مننه. زه داسې دی حاجي صاحب چې زه دلته په جرمني کې یو راډیو تلویزیون دی، زه د راډیو لپاره کار کوم چې هغه تر 40 څخه په زیاتو ژبو باندې خپرونې لري، نشریات لري، چې ډویچه ویله په پښتو موږ المان غږ ورته وایو. د هغه سره تقریبا د 14 کاله کېږي چې زه کار کوم. ما یې د اردو په سرویس کې کار کړی دی او په انګلیش ساوث ایشیا یا جنوبي آسیا هیوادونو لپاره د انګلیسي ژبې کومې خپرونې چې دي د هغو لپاره ما کار کړی دی. په الماني یا په جرمني ژبه باندې بعضې وختونه ما کار کړی دی، خو اصلي کار چې مې دی هغه د پښتو دري سرویس سره دی. دا 14 کاله کېږي چې زه په دغه سرویس کې د ژورنالیست په توګه کار کوم او تر اوسه پورې ورې مصروفه یم. خو لکه تاسو چې په سر کې وفرمایله، زما اصلي مسلک چې دی زه انجینر یم، ارکیټیکټ. په هغه اړه خبره سره کوم، په هغه اړه دغه سره کوم. په دا ریډیو کې ستا څو وخت تېر شو؟ تقریبا 14 کاله کېږي چې زما په دغه ریډیو کې کار کوم. د ځوانانو مجلې په نوم باندې یو پروګرام وو چې ما جوړوي، تقریبا 8 کاله ما جوړ کړی، په هفته کې یو وارې خپرېدی. نو دا ستاسو په چمن کې زموږ د فینز یو کلب هم وو چې په هغه کې عادل اڅکزی صاحب وو، نور دوستان و، همیشه به یې موږ سره تماس نیوی د چمن څخه، موږ ته به یې خطونه راتلله او زموږ کار به یې ستایي. نو دغه 8 کاله د نورو کارونو ترڅنګ ما ورې په د ډویچه ویل کې د ځوانانو مجلې په نوم باندې راډیو پروګرام پر مخ بیوي او اوس مورې کار کوم. د احمد ولی صاحب لکه تا چې ویل بای پروفیشن زه انجینیر یم، ارکیټیکټ مطلب دا دی چې دا د کوم د تعمیراتو نقشې، د تعمیراتو بنیاد، د تعمیراتو ساخت سانچه دا جوړوي. نو که په دې اړه ته موږ ته څه ووایې چې هلته ستا څه اکټیویټیز دي، تر اوسه پورې تا څه اکټیویټیز کړي دي؟ ما خو دغه لوړې زده کړې چې دي د ارکیټیکچر دا ما دلته په جرمني کې د ووپرټال غاینشه یونیورسیټیټ نومیږي، یونیورسټي ده. دا تعلیم چې دی، دا تحصیل چې دی، دا ما ورې کړی دی. خو په عملي توګه زه په ژورنالیزم کې اخته یم او په ژورنالیزم کې کار کوم. نو که یو وخت ډېر په تنګ شوم د ژورنالیزم څخه، بیا د خیره سره بیا درځم ورې په چمن کې د خیره بیا به ورې نقشې م جوړوو، کورونه به جوړوو. احمد ولی صاحب یو څه به داسې ووایو، توپیر خو په قومو کې شته، توپیر د ژبو په مابین کې شته. توپیر مطلب زما دا فرق، یعنی که د چمن سپشن له ولاړ سي هم د پښتو یې لږ فرق شته، یعنی پر هر 10 کیلومتره باندې هغه ژبه لږ فرق سره کوي. که د چمن څخه کندهار له ولاړ سي، بیا د زادر کابل او د کندهار پښتو، بیا د چمن، بیا د زادر افریدیانو در مسعود پورې. نو توپیر خو په هر ځای ته چې په کوم ځای کې ګرځېدلی، په جرمني، پاکستان او په افغانستان سفرونه سوي دي، کم داسې انټرسټینګ شیان چې زموږ سره مشترک دي، کم داسې عادتونه چې هغه په جرمني قوم کې هم شته، په پښتانه قوم کې هم شته. مثال پښتانه د کروت خوري، شلمبې چښي، دغسې ټریډیشنل خوراکونه چې هغه د دوی سره شته. که چېرې په دې اړه ستا په ذهن کې یو څه درځي چې کم داسې شی په دوی کې شته او هغه په موږ کې هم وي؟ تاسو بالکل درست وفرمایل. د لاس په ګوتو کې فرق دی، معنا دا نه چې هغه یوه ګوته تر هغه بلې ګوتې ښه ده. دغه د لاس 15 سره ګوتې چې دي دغسې مهمه دي. نو دغسې په خلکو کې فرق وي، په رنګونو کې فرق وي، معنا دا نه چې خدای نخستا یو تر هغه بل بهتره دی. ستاسو خبره بالکل درسته ده. د جرمنیانو سره یو مشترک شی چې موږ تاسو لرو هغه دا دی چې د دوی ژبه هم هغه ریښې لري چې زموږ ژبه یې لري. یعنې پښتو او جرمني چې دي دواړې اندو اروپایي ژبې دي
او د دوی دواړو ژبو ریښې یو دي، دواړې د یوې ژبې څخه را دغه سوي دي. ګر چې څوک یې اوس واوري یا یې ولولي، که د چا دواړې ژبې زده هم وي، چې ډېر مسلکي سړی نه وي، کېدلی سي چې په پوه نه سي یا دې ته یې پام نه سي. خو د پښتنو او د جرمنیانو ترمنځ هغه یو مشترک شی دغه ژبه ده چې د دوی ژبه هم هغه ریښې لري لکه پښتو چې مثلا اوس موږ داسې وایو چې مثال ګز سره په پښتنو کې نو دا د په واده کې سهار وخت بابلاله ویل کېږي. مثال دا پښتون خو چې دی هغه یو داسې ستر قوم دی چې هغه خپل کوډ اف کنډکټ چې ورته وایي او خپل دود رسم و رواج لري. نو آیا جرمنیان د عامو انګریزانو په ترڅ دي؟ بعضې ګوره ملګرو موږ تاسو بغیر د تعلیم یافته نه بولو، په دغه بهر اروپي ملکو کې داسې شیان شته چې د هغوی ژوند صرف مشین دی، هېڅ شی نشته، بس لکه روبوټ سهار دفتر له ولاړ شه، بیرته د دفتر څه راشه، وخوره وچښه، خپل عبادت و شی کولو هغه وکړه، بس بیده شه سهار بیرته. دا شی نشته لکه په پښتنو کې چې زموږ بابلاله د واده دی، نفروزي دی، اشر دی، او دغه رقم مثال مرکه ده، جرګه ده، دغه رقم ګواښ دی. نو آیا په دې کې څه داسې دودونه شته که دوی هم داسې هر څوک خپل دودونه لري، خپل کلتور لري؟ دوی که بابلاله نه لري خو بابلالې ته ورته رسمونه لري. دراني صاحب پوښتنه وکړه، وایي کوم داسې لفظ شته چې د پښتو سره ډېر ورته وي؟ مثال دوی چې دی د څراغ ته لمپه وایي، نه چې مطلب ریښه یې د هغه لمبه ده چې دا موږ تاسو لمبه ورته وایو، یا د هغسې غونډه چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، غونډ چې دی ګردشي ته په الماني باندې وایي. زه خو ایتیمولوژي کارپوه نه یم، ایتیمولوژي هغه د لغاتونو ریښې راسپړل دي، هغه خپل ځان ته په ژبپوهنه کې یو ډېر مشکله او ډېر پراخ او ډېر لوی مسلک دی. نو هغه څوک چې مسلکي خلک وي هغه په دې باندې پوهیږي. نو دوی خپل رسمونه لري. یو مثبت شی حاجي صاحب چې تاسو وپوښتله چې د جرمنیانو یو ډېر ښه خاصیت دا دی چې دوی ډېر کارګر خلک دي، دوی چې دغه ځای ته ځان را رسولی دی په دې خاطر چې دوی ډېر خوارکشه خلک دي، د علم سره مینه لري، او دا دی چې یو ډېر ښه عادت د دوی دا دی چې هر کار پر وخت کوي. زموږ تاسو دا کېدای سي چې یو چیرې څوک واده ولري او 3 بجې واده سره ایښي، نو کېدای سي څوک په 4 بجې راسي، کېدای سي څوک په 5 بجې راسي. په جرمني کې که 3 بجې باندې ټایم ایښي، واده ایښي، نو هغه 15 منټه د 3 بجو څخه تر مخه رسیږي، او دغه کار ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. نو د علم سره ډېره مینه لري، او دغه هم د دې وجه ده چې په جرمني کې چې کوم تخنیک دی، په جرمني کې چې کوم علمونه دي، هغه د دې باعث سوي دي چې جرمني ډېر ښه اقتصاد لري، ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه حکومت لري، د خلکو سره ډېر ښه وضعیت کوي. نو دا ټوله د علم په برکت، د علم سره د مینې په برکت. ډېره مننه احمد ولی اڅکزی صاحب. که چېرې داسې موږ ته ووایه چې جرمني کې چې دا کوم ښار کې ته اوسېږې یا شاوخوا، آیا دوی په دا معدنیات، په غرو، په دریابو، په ریګو، په میوهو، په دا شي کې کم شی د دوی پیداوار شته؟ لکه موږ پاکستان او افغانستان خو الحمدلله په دنیا کې دی شی نشته چې هغه موږ نه لرو. هغه خو مشهور وو، مګر ډېر ملکونه شته غرونه نه لري، ډېر ملکونه شته دریاب نه لري، ډېر ملکونه شته ریګستان نه لري، ډېر ملکونه شته میوه نه لري. زموږ پاکستان او افغانستان کې که په یوه کونج کې ام کېږي، په بل کې انګور کېږي، په بل کې مالټا کېږي، په بل کې خټکي کېږي، که په یوه ځای کې ریګستان دی، په بل ځای کې بیا دریاب دی، په بل ځای کې بیا غر دی. نو آیا په جرمني کې داسې د دوی خپل پیداوار؟ او بل پوښتنه د دوی لکه زموږ په پاکستان او افغانستان په دا سیمه کې په هندوستان کې چې لکه 4 موسمه چې دي، یخ هم شته، ګرمي هم شته، پسرلی هم شته، خزان هم شته. نو آیا دوی څنګه داسې دود لري؟ زه دا غواړم ملګرو
یقینا یو خو زما دا انګریزي کې دی هم ورته وایي زما خو انګریزي نه دي زده یم د خلکو څه اورېدلي دي زما دا خواهش دی چې د کومه ښاره څه اول استوري وتی ته د ښکاره کم زموږ ستوري چې دي او د هغه ستوري ثبات زه د هغه ستوري څه حالات پوښتنه وکړم چې آیا تا څه کړي دي د خپل قوم د ملت د ځان د ملک دپاره او بیا د هغه ثبات داسې څه لایټ پوښتنې هم چې وکړم چې په کوم ښار کې دی اوسېږي دا زموږ بختي د کندهار والا ته کندهار ور معلوم دي زه چمن والا ما ته کندهار نه دی را معلوم چمن والا ته چمن ور معلوم دي او کندهار نه دی ور معلوم بلکې چمن والا ته چمن نه دی ور معلوم موږ ځو هر کله دلته ټنګې یګونې د پاکستان د 500 روپو پر ټیکا باندې د شاده خوا په ټولو نو زموږ ځوانان دلته پکنیک جوړي تاریخ یې ګسه نه دی ور معلوم و دنیا ته دا تاریخ معلوم دی چې دا د ایشیا د ګردو غټ ټنل دی یا موږ ټنډیل ورته وایي سرنګ نو آیا زه غواړم چې مثال دا د څوک په جرمني کې په ژوب کې وسیږي په لورلایي کې وسیږي په کابل کې وسیږي په فراه کې وسیږي په هلمند کې چې دا دغه ملکو او دا نور ملګرو ته څه معلومات ورسو چې آیا واقعي جرمني دی داسې دی هلمند دی چمن دی کندهار دی کوټه داسې د کراچي داسې دی نو د جرمني اول که د موسمو په اړه راته ووایه داسې دی چې په جرمني کې هوا سړه ده د چمن په پرتله یا د کندهار په پرتله یا د کراچي په پرتله دلته زیاتره وخت موسم سوړ وي ژمی یې اوږد دی ډېر یخ وي منی هم دغسې اوږد وي او دوبی چې دی دوبی یې لنډ وي نو جرمني چې دی جرمني خو مشهوره د ماشینانو لپاره دی هغه انډستري ماشینان چې دي چې هغه په صنعت کې په کار لویږي د هغه لپاره مشهوره دی جرمني د موټرو لپاره ګاډیانو لپاره مشهوره دی دغه موټر چې جوړوي چې په هغه کې مرسیډیس بینز دی فولکس واګن دی بي ام ډبلیو دی نو دا موټر چې دی د دې له وجې څخه هم جرمني په ټوله دنیا کې مشهوره دی او په جرمني کې انډستري ډیره زیاته ده او داسې دی چې کوم د میوو نومان چې تاسو واخیستله نو دلته داسې دی چې څوک بازار ته ولاړ شي تقریبا هر ډول میوه پیدا کیږي هغه داسې نه دی چې ټوله دلې دغه سوي کرل سوي اوس مثال بینډۍ هم سته دلته دغه هم سته خپل ځانګړي دوکانونه لري د ایشیا والاو یا د هند خلک وي د انډیا خلک وي یا د پاکستان خلک وي یا افغانان وي یا بل څوک وي نو هغو دوکانونه سته بیا دا مالونه چې دي دا موږ تاسو وریجې چې خورو که نه دا باسمتي وریجې و نو دا ټوله شیان دلته پیدا کیږي په خپله په جرمني کې هم دغه ته وزراعت ته ډېره پاملرنه کیږي هغه انفراسترکچر یې ډېر ښه ورته جوړ کړی دی که د غوښو تولید دی که د غلې تولید دی دوی یې د باندې څخه هم راوړي خپله یې هم لري دا سټرکچر یې ورته جوړ کړی دی نو وایي که سبا داسې وي که د باندې لاره وتړل سي د هرې خبرې هره موضوع هم وسي چې دوی خودکفیله واوسیږي چې دوی خپله یو وخت وږي نه سي نو په دې خاطر هغه هېوادونه حتی د هغه خپلو کښتګرو ته خپل کسانان چې په اردو موږ تاسو ورته وایو هغو ته چې دی سبسډیانې ورکوي یعنې هغو سره کومک کوي د بازار په قیمت باندې د هغو څخه د میوې رانیسي یا کم پروډکټس یا مصنوعات چې دي هغه ځینې رانیسي نو جرمني کې تقریبا هر شی چې دوی خپله هم جوړوي او هغه چینې لري هغه د باندې څه راغواړي تاسو پوښتنه وکړئ چې زه په کوم ښار کې اوسېږم نو زه د بون په ښار کې اوسېږم بون چې دی کوم وخت چې د جرمني لا نه سره متحد سوی برته نه سره یو ځای سوی خو یو ختیځ آلمان و یا جرمني و یو لویدیځ و نو د لویدیځ چې دی یا مغربي جرمني چې دی د دې پلازمینه یا دارالخلافه چې موږ تاسو ورته وایو هغه چې دی دا بون و بیا چې دوی کوم وخت برته سره متحد سوه جرمنۍ سره یو ځای سو کرښه یې ترمنځ لیرې سوله نو بیا دغه پلازمینه چې ده هغه برته برلین ته منتقله سوه نو زه په دغه بون ښار کې اوسېږم چې لوی ښار دی او یو سیند هم پکښې کې بهیږي نو احمد ولی صاحب
که چیرې زه ستاسو دا پوښتنه وکړم چې د جرمني کومه کرنسي چې ده که د ډالرو په پرتله کې په یقینا در معلومه وي که د کالدارو د افغانۍ په پرتله کې در معلومه وي نو هم راته ووایه کنې اسانه خو دا ده چې سر چې خو بلکل موږ ته رامعلومېږي نو جرمني چې دی د څو نورو هیوادونو سره په ګډه یو پولي واحد لري یا پیسه مشترکه ده چې یورو دوی ورته وایي یورو چې دی تقریبا یو یورو چې دی $1 او زما په خیال اوس 18 سنټه یا 18 سنټه کیږي او د کالدارو یا روپیو په حساب باندې یو یورو چې دی نن سبا فکر کوم 123 روپۍ یا 124 روپۍ روان دی دا په پاکستان کې چې دا وروستی تحول راغی دا لومړی وزیر نواز شریف صاحب چې لرې سو د هغه د وجې څخه زما په خیال اوس لږ اثر پر لوېدلی دی هغه روپۍ چې د هغه لږ یورو ته کمزوره سوې ده نو احمد ولي صاحب که چیرې داسې موږ ته ووایه چې هلته دوستان د پښتانه تعداد په جرمني کې په مختلفو ښارو کې تقریبا یا په شمېر یا ناشمېره او هلته داسې کم ستوري شته چې موږ فخر په وکړو ویاړ په وکړو چې زموږ د افغانستان د پاکستان څخه تللي دي یا پښتون یا پاکستانی یا افغاني یا داسې فارسي زبان هم موږ دا موږ ګرد سره رشته ده دا به فارسي زبان هم په جرمني کې پنجابي دا ګرد چې دا زموږ د ایشیا ساوت ایشیا کوم خلک دي یا انډیا والا هم شمال کېږي بنګلادیش دا په څنګه تعداد کې اول د پښتانه یو څه داسې چې ډېر دي لږ دي او بیا د امیر حمزه صاحب راغلی وعلیکم السلام خدای دې راوله داسې دی چې دلته په جرمني کې د افغانستان خلک شته د پاکستان خلک شته د انډیا خلک شته فکر کوم چې پخوا چې دغه د مهاجرت بحران نه و راغلی په جرمني کې د 80,000 په شاوخوا کې افغانان وه دا چې په هغو کې پښتانه څو وه یا په هغې کې دري ژبې ویونکي ورونه څو وه او خویندې هغه داسې دقیق نه دی راته معلوم دروغجن به سم خو داسې تقریبا زما په خیال د 80,000 په شاوخوا کې وه البته دغه عدد چې دی دا کیدای شي چې ډېر دقیق نه وي خو په تیرو وختو کې په 2015 کال او 2014 کال چې دی د افغانستان څخه ډېر زیات خلک راغلي دي بیا په هغې کې د پاکستان څخه هم ډېر خلک راغلي دي چې پښتانه دي او هزاره ورونه دي هغه راغلي دي په جرمني کې نو اوس په جرمني کې د دغه سیمې د خلکو شمیر زیات شوی دی نو یقینا لکه موږ چې به تاسو ته د ګوره د لږ ماړولی د احمد ولي صاحب سره زموږ دا په وسوله چې نور نوي ملګري راغلي دي زموږ د قاموسونو هغه یقینا ستر مبارز انسان موږ ورته وایو چې د پښتنو دپاره ډېر خدمت کړی دي د اسلام په حواله د پښتو ژبې په حواله د دنیا په حواله چې انګریز ترکیش عرب دده ښه مني نو موږ داسې بوسپلاله پر لایټ ګاپه باندې را روان یو چې لایټ ګاپه د جرمني په حال سره وکړو نو آیا دا زموږ پښتانه چې وسیږي زموږ پښتانه خو نو واده لري مرګ لري دغه رقم اخترونه په موږ کې راځي نو آیا ستاسې د پښتنو هلته یو ټولنه شته چې داسې په یو داسې موقع سره یو ځای شي د چا په غم په ښادي په اختر په دا کې سره شریک شي بالکل ستا دلته یوه نه ده بلکې ډېرې زیاتې ټولنې سته د پښتنو هغې په هغه کې کلتوري ټولنې سته داسې ټولنې سته چې هغه مسجدونه لري هغه مسجدونه پر مخ بیایي نو د پښتنو یوه ټولنه نه سته بلکې ډېرې زیاتې سته او اخترونه سره لمانځي خوشحالي او غم سره لمانځي او داسې ټولنې سته چې هغوی ډېر زیات کار کوي د پښتو لپاره کتابونه یې چاپ کړي دي علمي کارونه یې کړي دي دلته دغه زما په ګاونډ کې زما یو ملګری دی چې هغه جرمنی دی د هغه نوم کېدلی شي د بعضې اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي چې لا یې نه پېژني تر اوسه پورې د هغه نوم زیباستیان هاینه دی ډاکټر صاحب زیباستیان هاینه جرمنی دی
تر 45 ژبو څخه په زیاتو ژبو خبرې کوي او تر ټولو په زیاته مینه د پښتو ژبې سره لري او ډېره ښایسته ډېره ښکلې پښتو ژبه وایي او ډېر لوی عالم دی. نو دا چې هغه پښتو زده کړې ده نو موږ پښتو نوم هم پرې ایښی دی، زمری نوم ورکړی دی. نو اوس ټوله خلک د زمري په نوم پېژني چې موږ وایو چې تا داسې توره کړې ده، دومره ژبې دې زده کړې دي، بیا دې زموږ ژبه هم زده کړې ده، نو موږ زمری ورته وایو او ده ته هم تر هغه خپل اصلي نوم د هغه د زمري نوم خوند ورکوي. جرمنی دی. جرمنی دی اوکې. خو چې خبرې ورسره وکړي اردو یې زده ده، هندي یې زده ده، کردي یې زده ده، یعنی زما هغه د ژبو لیست ګر سره ذهن ته نه راځي. د ده ماشاءالله تر 45 څخه زیاتې ژبې یې زده دي او ډېر لوی عالم دی. د ده په سویه د پښتو ژبې او د پښتو ژبپوهنې د ده په سویه باندې د ده په سټنډرډ باندې بل څوک فکر کوم چې نه به وي. دی ډېر لوی عالم دی. نو هغه هم جرمنی دی. تاسو پوښتنه وکړه هغه هم راځي دغه د پښتنو د افغانانو غونډو ته راځي مجلسونو کې. زیباستیان هاینه، ډاکټر زیباستیان هاینه دی د ژبو متخصص دی. زیباستیان هاینه لیونی زبردست کن. زیباستیان مری پښتنو کې د ښځو دی نو اصل کې زیبا و ښایسته ویل کېږي. نو زیباستیان ډېر دروند سړی دی، ډېر ښه سړی دی، ډېر خدمتونه یې کړي دي او ځوان دی. پر دا کتونکو به دی دا احسان کوي په دا هفته دننه کې به دا زیباستیان بل نوم یې چې شو راسهیر شو احمدولي صاحب هاینه، زیباستیان هاینه، زمری ورته زمری جانان، زمری جانان زیباستیان هاینه. دا به احمدولي صاحب زموږ دا احسان کوي چې زموږ دپاره به نیم ساعت یو ساعت په خپرونه کې موږ له راولي. دا د ده د کمرې څخه به دا زمری د دې سره به موږ پښتو وایو، د دې سره به موږ اردو وایو، د دې سره به موږ انګلیش وایو، د دې سره به موږ فارسي وایو، د دې سره به موږ عربي وایو. انشاءالله دا ژبې زه ګردې ټولې لږ لږ ویای شم، لکه عربي و، انګریزي و، پښتو و، ترکي و او روسي ژبه شوه، اردو ژبه شوه، بلوچي شوله چې دا یې به رقیبه هم ته علاوه دي ښه. او دغه رقم د بلوچي سره ډېره علاقه لري. که دا امید ور پیدا سو چې په بلوچي کې بلوچي ډېره خوښه ده، بلوچي فکر کوم چې اوس څه کار باندې کوي. نو که په دې پوه سو چې بلوچي دې زده ده او بلوچي ورسره وایي، دی غواړي چې خپله بلوچي نوره تیزه کړي، نو بیا کېدلی شي زه به دا ستاسو دعوت ور ورسوم، کېدای شي چې بیا ژر هو ووایي. ونو خو پښتو هم ورسره وایو، په بلوچي کې ورته وایو چې جوړې زبرې تیارې، بس دا د دې روغبړو چې جوړې زبرې تیارې، زبر خو موږ ته یوه بل شي ته وایي، دوی داسې چې ته جوړې زبرې تیارې داسې دغه ورسره کوي. نو ملګرو لږ لږ په ایله ده تاسو ویډیو شیر کړئ. په ویډیو په آخر کې به بیا تاسو دا ویډیو یو وار برګورئ. دا علمي ویډیو ده، دا زموږ سره یو ستر ستوری ناست دی او د ده ټول کار به زه تاسو د ویډیو پر سر پوسټ کړم. د ده پوسټونه هم د مخه د احمدولي ژوندلیک ما پوسټ کړی دی، په پیج کې به یو 8 پوسټه 10 پوسټه باندې هغه رقم د ده یو شعر چې تازه یې جوړ کړی و هغه ما پوسټ کړی دی. نو احمدولي صاحب ډېر انټرسټینګ انسان دی. احمدولي صاحب که ته په ژوند کې داسې موږ ته ووایه چې دا کوم لوبې بازۍ یا په ژوند کې داسې څه موږ په هغه اردو کې غیر نصابي سرګرمیانې ورته وایو، دوی هابیز ورته وایي او مشغله ورته ویل کېږي. نو په دا کې که ته موږ ملګري یو څه پوه کړې. ولا که رښتیا درته ووایم حاجي صاحب، زه داسې دی زه چې د شپې بیده یم هم قاموسونه په خوب وینم ښه، او چې کومه شپه مې قاموس په خوب لیدلی ډېر خوشحاله یم ښه، چې سهار راکښېنم پر تندي مې معلومه وي چې قاموس مې په خوب لیدلی دی. نو دا زما کارونه دومره زیات دي چې زما نه په یادېږي چې آخري وار مې څه وخت د یو چا سره داسې د زړه اوږده خواله کړې ده لکه چې نن خدای ستاسو سره را په نصیب کړه. زه ډېر کم بیدېږم او تاسو ته معلومه ده چې څوک چې کار کوي نو هغه رسمي کار چې دی هغه 8-9 ساعته هغه کار یې بیا په تګ راتګ کې د انسان وخت تېرېږي. نو چې کوم وخت زه کور ته راسم کور کې هم خدای دې مې نه درواغجن کوي یعنې هغه لمونځ او اودس ډوډۍ چې دا ځینې منفي کمه
نو 8 ساعته زه بیا هم پر کمپیوټر ناست یم، کار کوم او خوب مې اکثر وخت نه یې پوره، په دې خاطر چې دا کارونه دومره زیات دي چې زه نه پسې رسېږم. نو له بده مرغه بعضې دوستان زما څخه ګیله هم کوي چې ته په فیسبوک کې اکټیو نه یې او موږ درته پیغامونه لیږو، ته ژر جواب نه راکوي، چې هغه ګیله بلکل پر ځای ده. لیکن خبره داسې ده چې زه د خپل ځان سره باید حساب و کتاب وکړم. هغه کار چې کیدای سي د زیاتو انسانانو په درد وخوري، خدای دې وکړي چې زه وایم داسې نه وي چې زما غاړې بندې سي. هغه وخت زه راواخلم په خپل شخصي مجلس کې یې تیر کم، یا زما یو بل دوست چې هغه پر ما رښتیا هم حق لري. لیکن بیا زه وایم چې انشاءالله دغه خودغرضي به خدای را وبخشي چې زه دغه وخت چې هغه خپلو دوستانو ته چې زه لرم چې یو تر بل خواږه دي، ستاسو په شان، تاسو ټول زما ورونه یاست، زما دوستان یاست، له بده مرغه زه نه رسېږم هغه د خپلو دوستانو سره د هغه اړیکو پاللو ته نه رسېږم. نو نور اکټیویټیز ته خو بیخي هېڅ نه خلاصېږم. ګر چې زه د میډیا سره سر و کار لرم، حاجي صاحب زه په کور کې تلویزیون نه لرم، زه چې په خبرونو باندې ځان خبروم، زه انټرنیټ ته ځم، ورې پسې ګرځم ګورم یې. اما داسې چې زه فلم وګورم، زه ټي وي ته کښېنم، زه یو بل پروګرام وګورم، هغه زه نه کوم. په دې خاطر چې صرف څوک ګوري چې څه شي په ټي وي کې روان دي، د انسان یو ساعت یوه ګنټه ضایع کېږي. نو دا خو ډېر زیات وخت دی او وخت تر هر شي قیمتي دی. موږ تاسو ټوله باید ښه کار ځینې واخلو او د خپل ځان سره حساب و کتاب وکړو چې پر ما باندې نن ورځ تېره سوه، په دغه ورځ کې ما د ځان لپاره څه وکړه، هغه خلکو چې پر ما باندې پورونه دي دغو خلکو لپاره ما څه وکړه، دغسې د هفتې، دغسې د میاشتې، دغسې د کال حساب څوک وکړي چې ما څه شي کړي دي، بېله د دې چې مطلب ما خپل ځان موړ کړی دی یا مې خپل اولاد موړ کړی دی، د دغه نورو انسانانو چې پر ما باندې حقونه دي، آیا زه توانېدلی یم چې د هغو حق پر ځای کړم که نه کړم پر ځای؟ نو دغه پوښتنه موږ تاسو ټوله باید د خپل ځان څخه وکړو. ارغنداوي صاحب یو انګلیش په کمنټ لیکلی دی، نو په جرمني ژبه کې په جرمني و دا پوښتنه کړې ده چې وایي په کتاب پسې ګرځي. نو دغه په پښتو جرمني کتاب چې دی، دا تاسو ارغنداوي صاحب دا په قاموسونه ډاټ کام کې آنلاین قاموس کولی شئ چې وګورئ، چې هم پښتو لفظ ورکوي یا لغات ورکوي، د هغه جرمني معنا درته راباسي، او که جرمني لفظ ورکوي د پښتو معنا درته راباسي. دا دواړه قاموسونه په قاموسونه ډاټ کام کې موندلی شئ. او هغه نور ټوله دوستان چې راغله، خدای دې ښه راولي، سلام ته وعلیکم سلام. احمد وجه صاحب ستاسو ډېره مننه موږ کوو، یقینا ډېره څه خوشحاله سو، که خدای کوله انشاءالله پر مخ به هم رابطه سره نیسو. او په اخري کې که چیرې دغه چې تا وویل چې زه ټي وي نه لرم، دا نه ګورم، یقینا دا ستا ورور، دا یو د خدای عجزه بنده چې و تاسو ته ناست دی، یو شی ما جوړ کړی دی په فیسبوک کې، دننه فیسبوک په هغه کې کیټګرۍ ما کړي دي، پیجونه مې وراچولي دي چې هغه کې زموږ یو د چمن علاقایي خبرونه دي، او بل چې ووایه هغه کې د افغانستان ټول چې کوم پښتني د افغانستان یې نه وبوله چې کوم پښتو خبرونه راځي، یعنی پښتو خبرونه چې راغله د افغانستان په هکله، د پاکستان په هکله، د دنیا په هکله چې کوم پښتو پیجونه جوړ شوي دي، لکه بي بي سي دی، نن ایشیا دی، وایس اف امریکا دی، دا په افغانستان، پاکستان، په ټوله دنیا کې دا تاسو په یوه کلیک باندې ټوله پیجونه په یوه ځای کتای شي. د هغه رقم د پاکستان په اړه چې کوم خبرونه دي، یعنې یا د پاکستان یا مه بوله د اردو په اړه چې کوم خبرونه دي، هغه پر یوه کلیک باندې تاسو 2 پیجه کتای شي. او هغه داسې کتای شي چې کوم بریکینګ نیوز راغلی، تاسو ووایئ دستي داسې درته معلومېږي چې دا 7 منټه کېږي، دا 3 منټه کېږي، دا خبر نشر شوی، د هغه رقم دا اسلامي چې کوم دي، او دغه رقم چې تاسو وګورئ د سافټویرو چې کوم دغه دي د ځوانانو لپاره چې دغه سایټونه د پاکستان، د افغانستان چې کوم ټاپ ویب پیجونه جوړ شوي دي د فیسبوک. نو په فیسبوک کې دننه ما خپل فیسبوک جوړ کړی دی، او ټول پاکستان او افغانستان ته چیلنج مې ورکړی دی چې
په فیسبوک کې دغه رقم دننه خپل فیسبوک جوړ کړي. علي جان اکاخیل صاحب سلام علیکم. وبخښئ ستا خبره کته کومه. علي جان اکاخیل صاحب ګیله وکړه، نو خدای دې راوله وروره بخښنه دې وي. په دې خاطر باندې د دغه دوستانو کمنټ چې زه ولولم چې وایم د حاجي صاحب په خوله کې ور ونه لوېږم بې ادبي ونه سي، نو په دې خاطر جواب نه وایم. بخښنه دې وي. تاسو ټوله دې خدای راولي، ټوله دې خدای آباد لري، او ډېره مننه، ډېره مهرباني چې تاسو راغلي یاست او زموږ سره په دغه مجلس کې شامله یاست. بخښنه دې وي که د کوم رور سوال پاتې سوی کمنټ چې ما نه یې لیدلی. در جوګه میوند پټو یا د انجلۍ دی، نو که انجلۍ وه زموږ کور ده، که هلک زموږ ورور دی، نو که ورور یې که خور یې، نو دې مننه کړې ده. د ښو خبرو موږ مننه کوو او دغه رقم وایي په هڅکځي کې څوک یې ملګرو په هڅکځي کې نه دا راته در دغه شان ووځي چې په زه تاسو د هڅکځي سبا سم، زه تاسو د کاکړو د ترینو د سید سبا سم، زه تاسو د افغانستان د پاکستان سبا سم، چې ولاړ شي پر دنیا راج وکړي، و جرمنیان ته څه ورښکاره کړي، و امریکایانو ته څه ورښکاره کړي، ته یې راسئ ورته چې په هڅکځي کې څوک یاست. په هڅکځي کې به یا حمیدزی وي، یا به منیزی وي، یا به عاشقزی وي، یا به نصرتزی وي، یا به دغسې په هڅکځي کې نو یا ګوجنزی وي، یا به باجنزی وي. نو خو دغه درې څلور پښې دي دا چې دغه کې ګوجان و باجن دي، نو به یا ګوجان وي یا به باجن وي. دغه دی کېدای شي چې اوس دوست چې پوښتنه وکړله، نو کور دې ودان چې پوښتنه دې وکړه، بس بیا خبره داسې ده چې دا خو نو زموږ تاسو په ټولنه کې دا دود دی، کېدای شي چې د چا غلط دغه نه وي، نو هغه دود دی. نو تاسو کولی شئ زما ژوندلیک د حاجي صاحب په پاڼه کې د مهرباني کړې ده اچولی دی، نو ورې کم بعض معلومات کوم کار و هغه ورې ستا چې ویلولی. بالکل خان عصمت خان وروره، یو سوال سوی دی چې زموږ عباس بهرام ورور کړی دی چې د قاموسونو په ډکشنري کې لږ مشکل پیدا سوی دی، ډېر وخت نه اوپن کېږي، لطفا دا مشکل را حل کړي. یقینا زموږ دا کوم قاموسونه د دې ټکنیکل مثال په دا فیلډ کې زه په انجینیرینګ فیلډ کې د سوشل میډیا یا د انټرنیټ څه ماهره ځان بولم در احمد ولی صاحب. نو به زه د دې جواب درکړم که چیرې تاسو په دې کې څه مشکل لري، احمد ولی صاحب ته میسج کوئ چې احمد ولی صاحب یې چک کړي، که چیرې د ده سره خلاصېدی نو په دې پوه سه چې یا به ستاسو په موبایل کې وایرس وي، یا به ستاسو په موبایل کې تاسو پراکسي لګولې یې، یا به ستاسو انټرنیټي کنکشن کمزوري، چې انټرنیټي کنکشن کمزوري هم کېږي، چې وایرس راشي په موبایل کمپیوټر کې هم کېږي دا شان، او چې پراکسي لګېدلې کله کله دا شان هم کېږي. نو احمد ولی صاحب سره موږ ورورسوله دغه شاهان او پاتې سو د دې ثبات. زه تاسو ته محمد انس وروره ډېره مننه. موږ بالکل هر وخت د هر پښتانه دپاره، د هر مسلمان دپاره، د هر انسان دپاره حاضر یو. یقینا ما ته چې هر څوک چپه ګایل راته وجګایي، چې ښکنځل راپسې کوي، راپسې وجې کي، چې هر څه راته وایي، راپسې وجې وایي. خدا یو د قومو توهین مه کوئ، د وطنو توهین مه کوئ، د انسانانو توهین مه کوئ. بالکل راسئ ما ته په خپله ذاتي کم خشم چې درغلی زما پیج راځي اشکنځل درته وماته کوي، هېڅ پروا نه لري. زه دا نه غواړم، خو صرف کله کله داسې لږ خشم راشي چې د وطنو توهین سوی، د قومو توهین سوی، د اشخاصو توهین سوی، نو بیا زه سړی د پیج بلاک کړم او ډېر ارمان هم راته ودرېږي، همدا زما د پیج څه بدله یا یو سافټویر ورکړئ، یا به یو مزایا ویډیو ورکړل، یا به یو ډاکومنټري ویډیو ورکړل، یا به د قرآن او د حدیث یو آیات ورکړي. نن دی د هغه څه محرومه سو. او زه چې هر څه کوم یقینا ملګرو تاسو وینئ، 10 پوسټه کوم، 20 پوسټه کوم، 30 پوسټه کوم، دا صرف ستاسو د قوم دپاره، د بیدارۍ دپاره کوم چې زما قوم را بیداره شي، زما قوم را پورته شي. ستاسو دپاره بیا پر تاسو د حق لرم دا لایک او کمنټ او شیر. هغه داسې نه چې زه د لایک شوقي یم، زه د کمنټ شوقي یم. یقینا زما سره د اوس دغه سہولیات شته چې زه اوس په یوه فوټو کې په یوه ګنټه کې 100,000 لایک ورکولی شم یوه فوټو ته. زه دا کولی شم چې په یوه ګنټه کې 100,000 دا یو فوټو ویډیو شیرولی شم په یوه ګنټه کې. مګر زه دا غواړم د لایک مطلب دا دی چې زما پوسټ رالی نو زه په دې پوه شم چې احمد ولی ولوالي، انس ولوالي، دا نورو ملګرو ولوالي،
بالکل د روژه میوند ورور الله پاک پر ما هر پښتون پر ما هر مسلمان پر ما هر انسان ګران دي پر ما انسان پر ما میږي ولې چې ګران دي نو داغه سبب که د خدای وکارو ته کې پر خدای پاک ولوي علم ولو ډېر علم یې کړی ولو نو چې وفات شو چا په خوب دی ول څنګه څه د ډول خدای پاک وبخښل ول څنګه ول په علم یې نه بخښلی په دې وبخښلم چې وخت ما کلام راواخستی د سایه په خوا د کلام چې و هغه داسې نه و چې هغه سایه جوړېدله بیا به په عدالتګي په کلام راواخسته تورې لیکي نو چې ما کم تورې ولیکي هغه تورې باندې سایه نه دا وي مچ رالی پر کښېنستی ما کلام ودراوي سړی تږی وي نو دا یو مچ مې وبکړي خدای پاک د دا یو مچ د لاسه وبخښل نو چې خدای پاک د مچ د لاسه سړی بخښلو چې د انسانانو خدمت کوي نو به خدای پاک ولې نه بخښي خدای پاک غفور رحیم دی نو صرف ما دا خبره کوله چې راسي موږ ځانونه راپورته کړو راسي موږ په دنیا سره مقابله وکړو په دنیا سره نن د مقابلې ژوند دی نو بالکل زه تاسو ته وایم تاسو ټول پر ما ګران یاست څه کوم خدمت زما په پیج د میسج راکوئ په ټکنیکل حواله چې زما په وس پرایي بالکل که نه داسې دوستان ستا ماله د ورځې په زراو میسجانه ځي زه د هر میسج جواب هم ورکوم و ډېر داسې دوستان ستا السلام علیکم اڅکزی صاحب زه ورته وایم علیکم سلام یا اڅکزی صاحب څنګه یې وایم شکر دی الحمدلله ښه یم او امید لرم چې تاسو به هم ښه یاست بیا میسج راوکړي چې اڅکزی صاحب نو نور څنګه یې بیا لا دویم وار ورته ولیکم چې ښه یم بیا میسج راوکړي وایي ته دا نور چې نو څنګه یې په خیر یې ښه یې جوړ یې نو وخت به نه سره ضایع کوو علم به سره زده کوو خپلو ځوانانو ته نو ډېره ملګره محمد انس وروره بالکل پر ما هر سړی ګران دی زه ستاسو دپاره دا کوم چې ما درته چې لایک ورکړي د لایک مطلب دا دی چې احمد ولي وشي ته زه لایک ورکړم نو د ده اب جذبه رابیداره شي چې واقعي دا زما مرام دی چا پرې ورسېدي که کمنټ ورکړي د کمنټ دا مطلب دی چې واقعي دا زما مرام که د ښو کمنټ ورکړي دا زما مرام د دې سړي خوښ شو دا زما پوښت دا زما کاموش دا زما ډکشنري دا زما آیات حدیث چې ما پوسټ کړی دي دا د دې سړي خوښ شو که چیرې د هغه یو شی و هغه ستاسو د مزاج یې چاپ و تاسو وکړئ په هغه کې به د احمد ولي اسلام شعر مطلب دا دی چې دا شی بالکل د دې قابل دی چې دا زموږ پورې ورسېږي دا داسې نه دی چې موږ د ځانه جوړوو دا موږ ایډیاز اخیستي دي که بل چا جوړ کړي که یو شی جوړوو بل چا کړي دا ایډیاز دی موږ یو در بله سره رسوو نو ملګرو ستاسو ډېره مننه کوم احمد ولي صاحب که چیرې و موږ ته په اخره کې ستاسو یو شعر ووایه نو به موږ ستا ډېر کور ودانۍ ووایو چې موږ ته دې دونې وخت راکړي آباد اوسې نو دغه نظم به وایو نو بیا به د دوستانو سره خدای پاماني وکړو دغه یو نظم دی چې نوم یې دی اویا زره ملکي زه نن کوم درته یو نکل تاریخي نکل یو داسې چې هیر سوی دی بیخي د خلافت عثمانیه چې یو سلطان و هغه ثاني و محمد بن مراد خان و یوه ورځ دی و درباریانو ته ګویان سو چې د رومیانو ظلم تیر نور تر بیان سو هغوی تل ساتي څوک چې وي زموږ لوی دښمن جنګ کورنۍ غواړي چې وي دلته واکمن مسعون که غواړو سلطنت عثمانیه باید چې فتح کړو مرکز قسطنطنیه ښار دا یو لوی دی د رومي امپراتورۍ چې ساتل سوی دی تل دا په باتورۍ لاره نور نه لرو ورځو به موږ په جنګ نور له فتنو څخه راغلي یو په تنګ کله چې ورسېد خبر چې را روان دي کښتۍ په ډکې برېتور باتور ترکان دي مشاجره یوه روانه و مطلقه د فلسفې یوه پوښتنه لو مغلقه پوښتنه دا چې آیا کار داسې ممکن دی څوکه پرستن باندې که آیا ناممکن دی چې نڅا وکړي پر یو ځای باندې ملکي په شمېر اویا زره چې وي ټولې لایقي قسطنطنیه کې چې موجود ټول مسیحیان ول که عسکران که راهبان که بادریان ول منطق وایه ټولو چې کوم لوی جنرالان ول شمېر د ملکو باندې څوک چې عالمان ول اول پوښتنه د ملکو به موږ حل کړو دوی ویل وروسته به ترکانو ته کوم چل کړو مشاجره چې و توده روان بحثونه چې چل چې دوی لا پر پوښتنه خپل غاښونه باندې راورسېدی پوځ د لوی ترکانو د برېتورو بهادرو لوی عثمانو
دا فلسفیان، دا ناطقان، دا پادریان ټول مغلوب سول، بحث کوونکي مسیحیان ټول د عثمانیانو د بریا دا لوی سمبول سو. ښار دا مغلوب وروسته مشهور په استانبول سو. نو واوره ته ځان په دې پوه کړه زما وروره، نو واوره ته ځان په دې پوه کړه زما وروره، چې هېره نه کړې زما خبره چې هېره نه کړې زما خبره دا تر ګوره. څوک چې عبس کوي مدام بحثونه، برخلیک به یې بل ټاکي موږي به تل لاسونه. احمد ولی صاحب یو جهان مننه په اخري کې یو خواست چې زموږ خاص کار د پاکستان او د افغانستان او ټول پښتانه ځوانان ته اخري ته کوم میسج ورکوي چې موږ د دا بدبختي، د دا جنګو، د دا بې علمۍ د دې څه ووځو او پر مخ راسو، د دنیا سره پر وژه پر وژه ودرېږو او موږ د دنیا په هغو انسانانو کې شمار سو چې واقعي دا هم یو قابله قوم، یو قابله انسانان دي. د ځوانانو دپاره ستاسو د پیغام غواړو. زه خو اول پیغام خپلو دغه کشرانو ورونو ته زما هیله به دا وي چې اول دا دی چې د هر ډول جنګ، جدل، بې ځایه بحثونو، اوږدو بې معنا خبرو څخه ځان لرې وساتي، عمل ته ورسي. څوک چې په مکتب کې دی باید په هغه کوشش وکړي، په هغه ښوونځي کې دی، په سکول کې دی، هغه باید کوشش وکړي چې په ډېره ښه توګه د هغه خپل درس ووایي. هغه څوک چې کوم مسلک کوي، هغه څوک چې نجار دی، هغه باید کوشش وکړي چې دغه نجاري داسې زده کړي چې په دغه ګرده ښار کې د ده جوړه بل ښه نجار نه وي. هغه څوک چې میکانیک دی، هغه څوک چې ماشینونه جوړوي، ریپیر کوي، سموي، ترمیم کوي، هغه باید په هغه کې کوشش وکړي چې ځان ورسوي. او په زیاته بیا ځوانان زما به ورڅخه هیله دا وي چې تر کومه ځایه پورې چې ممکنه وي خپل ټوله توجه خپل درس ته، خپل مسلک ته، هغه کوم شی چې زده کوي هغه ته ورکړي او نه په زنده‌آباد او مردآباد باندې خپل وخت ضایع کړي او نه د تشنج څخه په ډکو خبرو کې، د تشنج څخه د تاوتریخوالي څخه ډکو غونډو کې ورې باید ګډون ونه کړي. اول باید خپل ځان ورسوي، ښه درسونه ووایي، ښه مسلکونه زده کړي، ښه انسانان د ځانه څخه جوړ کړي، پراخه سینه ولري، پراخ تندی ولري او د خپل مور پلار سره ښه وکړي، د خپل ورور خور سره ښه وکړي، د خپلو ګاونډیانو سره ښه وکړي او د خپل ښار د خلکو سره په مجموع کې د ټولو انسانانو سره ښه وکړي او هیڅ کله په دې خاطر ځان تر بل ښه یا بې ونه بولي، بهتره ونه بولي چې زه د پلانکي زوی یم، زه د پلانکي قوم یم، زما ژبه پلانکی ده یا زما سیمه پلانکی ده. په دې باندې څوک نه ښه کېږي، په دې باندې څوک نه خرابېږي. ښه چې دی د انسان اخلاق، د انسان تقوا او هغه کم کار مسلک چې انسان شروع کړی دی، که درس دی، که د لاس کوم کار دی، هر شی چې دی چې څوک په هغې کې ایماندار واوسېږي، په هغې کې مخلص واوسېږي او د الله څه چې بندګان دي د هغوی دپاره عاطفه ولري، هغوی ته ګټه ورسوي، هیڅ کله چاته ترخه خبره ونه کړي، هیڅ کله چاته په تریو تندي ونه ګوري او د خلکو حتی د خرابو خبرو جواب په مینه باندې ورکړي، د بدو خلکو څخه کرکه ونه کړي، بد ځینې یو نه سي، بلکې هغه بد کار چې دی د هغه څخه بد یوسي او کوشش وکړي که په کور کې، که په ګاونډ کې، که د یو چا یو خراب عادت وي، د چا یو خرابه خبره وي چې هغه ته پټ په غوږ کې ووایي چې دغه کار دی وروره که دغسې وکړې نو به ښه وي. هغه څوک چې ښه کار کوي هغه ته شاباس ووایي. نو زما د خپلو ځوانانو کشرانو ورونو څخه دغه هیله ده چې خپل وخت تیر عبس نه کړي، عبس خپل وخت تیر نه کړي. هره شپه باید د ځان سره حساب و کتاب وکړي چې نن ورځ چې تیره سوله ما څه شي کړي دي، څه شي مې په لاس راوړي دي، نورو خلکو ته مې څه شي ورکړي دي، مور پلار ته مې څه شي ورکړي دي، ورور خور ته مې څه شي ورکړي دي، ګاونډیانو ته مې څه شي ورکړي دي، هغه استادانو چې زما سره زحمت ایستلی دی، هغه استادان چې ماته یو مسلک را زده کړی دی، هغه استادان چې ماته لیک لوست را زده کړی دی، آیا ما هغه امانت چې ماته راکول سوی دی هغه ما تر نور انسانانو پرې رسولی دی یا مې کوشش کړی دی؟ نو په دې خاطر ډېره مهمه ده
ګرانو ځوانانو، زما کشرانو ورونو، زما ستاسو څخه دا عاجزه هیله ده چې د تاوتریخوالي څخه ځان لیرې وساتئ. هر چیرې چې جنګ و جدل وي ځینې لیرې ګرځئ. په هغه کې زموږ تاسو تر ټولو لوی تاوان په جنګ و جدل کې دی. او خپل ټولو توجه خپل سبق ته، خپل کار ته، د انسانانو و خدمت ته په دغه ته وقف کړئ. بیا هغه وخت انشاءالله چې پر تاسو تیر سي، کال تیر سي، 2 کاله تیر سي، 10 کاله تیر سي، تاسو به انشاءالله خوشحاله یاست. ستاسو څخه به هم خدای راضي وي، ستاسو څخه به هم بندگان راضي وي، او د ژوند دغه مقصد باید تاسو وګرځوئ. تاوتریخوالي څخه لرې اوسېږئ، قومبازۍ څخه لرې اوسېږئ، او تر کوم ځایه پورې چې ممکنه وي د کېدلی شي بعضې خلکو په دې زما څخه خوا هم بده سي، د سیاست او سیاسیونو څخه ډېر لرې اوسېږئ، ځکه چې زیات خلک به تاسو لیدلی وي یا به مو نه وي لیدلي. اکثره وخت پښیمانه یي څوک چې په یو چا پسې چکچکې کړي یا په یو چا پسې زنده‌باد و مرده‌باد ناره وهلې یي. دا ټوله خبرې دي عملي کار ته. عملي کار ته له ستونې راپورته کوي. که یو قوم در باندې ګران دی، بل قوم ته بد مه وایاست. راولاړ سئ، هغه قوم چې در باندې ګران دی د هغه قوم دپاره کار وکئ. ضروري نه دی که تاسو مکتب نه دی ویلی، ښوونځي مو نه ده ویلی، نورې لارې شته چې کومک ورسره وکئ. او که ستاسې ښوونځي ویلی ده، په هغې کې فکر وکئ چې څنګه د خلکو سره کومک کولی شئ، د دغه ولس سره کومک کولی شئ. دغه زباني جمع خرچ چې موږ تاسو ورته وایو، د دې څخه موږ تاسو باید ځان وژغورو، عملي کار وکړو. خبرې یوازې خبرې هیڅ فایده نه رسوي. یو که امر بالمعروف او نهي عن المنکر وي، هغه جلا خبره ده، خو په هغې کې هم عمل ضروري دی. نو خپلو کشرانو ورونو څخه مننه کوم. خدای دې وکړي چې زما خبرې یې اورېدلې وي، او خدای دې وکړي چې هغه خبرې چې پکې کیښې وي، خدای دې وکړي چې هغه په ذهن او زړه کې پاتې شي. یقینا دا ستا خبرې د سرو زرو په تللو ارزي. ټولو ملګرو ته، کشرانو ته زه دا خواست کوم چې دا ډیجیټل دور دی، که موږ په ښکنځلو څوک نه شو راګرځولی. که بالفرض ما پر پاکستان وسیله ده، که بالفرض ما پر افغانستان وسیله ده، د دې مطلب نه دی دا زما چې زما پر افغانستان وسیله ده زه پاکستان ته ښکنځل وکړم، زما پر پاکستان وسیله ده زه افغانستان ته ښکنځل وکړم، زما پر یو لیډر وسیله ده زه په دا بل لیډر، یا چې پر کوم لیډر مې وسیله ده، چې پر کوم وطن مې وسیله ده، چې پر کوم بیرغ مې وسیله ده، د هغه دپاره دونې کار وکړم. یعنې زما ذهن دا منلې ده چې دا لیډر چې دی درګورد ښه لیډر دی، زما ذهن دا منلې ده چې دا وطن درګورد ښه وطن دی، ما ذهن دا منلې ده چې دا بیرغ درګورد ښه بیرغ دی. نو د بیرغ دپاره باید چې دونې مثبت کار وکړم چې هغه نظام په ټوله دنیا کې زه وغواړم خپور یې کړم. هغه د خپل سیاسي لیډر هغه دا په ټوله دنیا کې دا نظریات، دا مطلب نه چې زه په داسې طریقه خپور کړم چې ونور ته ښکنځل کړو. یقینا دا زموږ پیج دی، انټرنیشنل پیج دی، په دا کې عربي ژبې والا ستا، انګلیش ژبې والا پکښې دي، زما دوستان دي، غټ غټ خلک دي، انګریزان پکښې دي، پښتو ژبې والا پکښې دي، اردو ژبې والا. کله کله چې زه پر اردو لایو راسم، بعضې زموږ پښتانه ناپوه ورور وښکنځلو ته وجوړېږي، یا وښکنځلو ته مه جوړېږه. که بالفرض هغه ستا دښمن لا هم یې، ته یې مه اوره، شعر یې که ستا په لیست کې به یو بل اردو والا یې هغه له باشۍ ور ورسېږي. یا که چیرې ته په اردو پوهېږې، اردو والا ته به د هغه میسج دی. که ته په پښتو پوهېږې، که د دې چا سره نفرت دی، که یا خوند ته هم کوو، خوند ته هم کوم، ټولو ته کوو، که د چا سره نفرت دی د هغه اړخ وایه، او ښکنځل مه ورته کوه، مثبت دلایلو سره ووایه، او د مثبت دلایلو سره ووایه، او د هغه پوینټونه راپورته کړه چې ستا په حق کې استعمالېږي. سبا هغو ته ته دا وایه چې ستا دا غلطي ده، دا دښمن ته. او یقینا دا میډیا د دې دپاره مه استعمالوئ. 15-14 کاله کېږي چې دا کومه 17 داسې مثال د 6 سنې سما دا شروع کړي دي. یقینا زه هم انسان یم. احمد ولي صاحب ټولو ملګرو زه تاسو ته وایم، زه نظریات لرم د یو پارټۍ سره، زه خلک لرم، زه دوست دښمن لرم په خپل ذهن کې چې دا سړی زما دوست دی، دا زما دښمن دی، د دې دپاره کار کوم، د دې دپاره یې نه کوم، دا زما په ذهن کې یو غټ شخصیت دی، او دا زما په ذهن کې یو کوچنی شخصیت دی. مګر یقینا زما په ټول فیسبوک آیډي او په پیج کې تاسې د چا سپکاوی ما نه دی کړی. زما ذاتي دښمن چې راسره دی د هغو سپکاوی ما نه دی کړی چې یاره نن زما سره دا وکړو، یاره نن زما سره دا وکړو، یاره نن زما سره دا وکړو.
یا د دې دپاره نه دی دا فیسبوک، د دې دپاره دی چې تاسو خلکو ته خپل نظریات ور دغه کړي، د خلکو ذهنونه ور بدل کړي، د خلکو دغه وکړي. او یو شی بل تاسو ته وایم، پخوا زه ډېر مخالف وم، دا ذهن داسې بدلېږي. احمد ولي صاحب دا سلفیانې هغه یوې خور ګیله وکړه، بلکل خویندې وروڼه زموږ دپاره ټول محترم دي. نو دا سلفیانو زه پخوا ډېر مخالف ولم. نو بیا اریحان الله والا بیا د دې ډېر دغه ولو شوقي و. بیا ما پوښتنه ځینې وکړه، نو بیا ما د زکایله کومه خپل تاریخي اثار د دې سره سلفیانې واخلي، علیحده فولډر ورسره جوړ کړي، که په کندهار کې وڅېړي، که په کابل کې وڅېړي، که په کراچي کې وڅېړي، که ولاړ شي بالفرض د کندهار څخه راغلی کراچي، له د کراچي څخه ولاړې کندهار، له کابل ولاړې تاریخي ځایونه وګوره، سلفیانې ورسره وګوره. دا دنیا د تغیرو د تبدل یو مثال دی. تغیر و تبدل دی. 10 کاله بعد به پروتي وایي په کابل کې چې د شهیدانو چوک، بس راځي د احمد ولي په اکونټ کې پروت دی، راڅکزي صاحب په اکونټ کې پروت دی، موږ به وګورو د شهیدانو چوک په 10 کاله د مخه څنګه و، 20 کاله د مخه څنګه و، 10 کاله د مخه. کوشش وکړئ چې سلفي اخلي، داسې ځای سلفي واخلي، واخلي بالکل دغه ځای سمه تېرېږي، مندرې، ماجتې، دوکانې، یو هیسټوریکل شی که ده سره مثال داسې یو عجب و ناشود و ناولاده ووینئ، دا واخلي، هغه ستاسو د یاد دپاره، ستاسو د بچیانو دپاره یو شی دی پروت دی، سره کښېږدوئ، فولډر کې کښېږدوئ د فیسبوک. سبا به ستاسو دپاره یعنې فردا زموږ بحث شولو، زموږ سره په دوکان کې خلک ناست وو، وویل دا د فلاني سید دوکان و، بل به ویل یا دا د هغه دوکان، دا د دا سید نه و، دا و. ویل د دې د تختو دروازه وه زرغونه، بل ویل یا د تختو دروازه د دې دوکان و. نو ما چې دا ټکنالوژي والی نن موږ هغه سید کې ناست، هغه څکځای کې ناست وی، هغه سلفي وی اخیستې، پخوا چای وایم دا زموږ اشتري کړي، اوس ما زموږ د علاقې دپاره مې کړی دي چې پخوا دا زموږ سپین ږیري و، مړه سو، زموږ سیر سولو. نو ما خپل البم جوړ کړی دی، ښاغلي چې یادېږي. په ښاغلي یادېږي کې مې د کندهار صدر کوچې پورې چې زموږ کم مشران تېر شوي دي، سپین ږیري هر څه خلک چې تېر شوي دي، د دې ټولو فوټوګراف ما ورچولي دي چې دا لوکوزی دی، دا بارکزی دی، دا کاکړ دی، دا سید دی، دا تدیر دی، دا څکزی دی. نو سبا و بل سبا و میاشته بعد و کال بعد و 20 کاله بعد تی راسي، یقینا چې زموږ سره دا ټکنالوژي والی، نن به زموږ سره د میرویس خان نیکه فوټوګان والی، نن به زموږ سره د احمدشاه بابا فوټوګان والی، او موږ سره به د ټولو اتلانو فوټوګان والی. دا زما لایو چې سبا زه نه یم، احمد ولي صاحب نه یي، ژوند د مرګو دا چې دی دا د ژوند یو لړۍ ده روانه ده، موږ به نه یو. بیا به ووایو چې دا قاموسونه چې جوړ کړي وو دا څوک و، دا احمد ولي څکزی و. تی راسئ ویې ګورئ، خو خدای دې وبخښي د احمد ولي نو څنګه رنګ و، پهلوان و، ګېډې ستا له غټ سړی و، کوچنی سړی و. نو بیا چې دی دا الله یې وګوري، دا شی وګوري، احمد ولي صاحب په ژوندۍ بڼه ورته ناست نو ملګرو ډېره مننه مې کوم. خدای دې وکړي وبخښه چې ستا په خوله کې در لوېږم، که د رښتیا داسې وي بیا هر وخت چې اوس ګوري دوستان، هیله ده چې ما ته، تاسو ته او زموږ مور پلار ته، زموږ ټولې کورنۍ ته دعا وکړي، که یو شی خوښ شوی وي د هغه کارو څخه چې موږ کړی، نو که موږ مړه وو که ژوندي وو، خدای دې وکړي چې هر څوک دغه شی ګوري، نو خدای دې وکړي چې د دعا راته وکړي موږ ته، زموږ مور پلار ته، زموږ کورنیو ته. ډېره مننه. و یقینا که موږ مړه وو ملګرو، دا لایف کې وخت زموږ ځوان کاتی، یو کال مې شوی و، 2 مې شوي و، 10 مې شوي و، کوم موږ ستاسو دپاره دغه مې په وس پوره و، دا مې کړي دي، صرف که مې وس و، که مې چېرې کارونه ښه و، نو دغه کار ستۍ په ښه درغلی. دا د مستقبل د 10 کالو بچیانو، 50 کالو بعد بچیانو ته وایم، که موږ کال بعد مړه وو، 10 کاله بعد مړه وو، زموږ د مرګ کال شوی و، 10 کاله شوی و، 50 کاله شوي و، 100 کاله شوي و، دغه شی پر دا میدان پروت و. نو بیا موږ تاسو ته وایو بچیانو چې موږ تاسو دپاره په 2019 سنه کې، دا اوس په پاکستان کې 12 بجې و 20 منټه دا ماخستن، زه د چمن څه احمد ولي څکزی د جرمني څه تاسو په خدمت کې مې دا پروګرام پیښ کړي چې په دا وخت کې ژوندي خلک یې دا چې اوس ګوري، او تاسو دپاره که چې څوک ژوندي یاست د ښه ژوند، د ښه خوشحالۍ ستاسو دپاره اوس هم، او موږ دعا کوو چې ستاسو دپاره پښتانه ته دې الله و هر بچي ته
داسې ژوند ورکړي چې هر بچی د اسمان ستوری شي. ډېره مننه ملګرو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خدای په امان ټولو دوستانو څخه یو جهان مننه.